اول سپارہ آیت نمبر 49 یوکم 50 نمبر آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ د سورہ بقرہ اوله حصہ مونږ شروع کړی و. اوله حصہ د 1 آیات نه 96 آیاتونو پورې و. په دې کې د الله رب العزت وحدانیت بیانېده او ردو په یهودو باندې چې یهودیانو په د الله نه سوا بنورو الہو باندې عقیده ساته او دغه رنګ د بقرې د نوم نوازه هوا چې دای په زړه کې تقوا د عبادت تصور نو د یهودو د الہ ردو په صورت کې بیا د اول حصہ 96 آیاتونه په خپل کور کې سلور بابونه د 48 آیات پورې مونږ درې باب وی. اوس د دې 49 آیات نه د آخری سلورم باب د دې حصے دی تر 96 آیات پورې. په دې سلورم باب کې اوس شپږ خطابات بیانې بنی اسرائیل ته. اول خطاب د دې 49 آیات نه د 62 آیات پورې دی. په دې کې د بنی اسرائیل اته انعامات او دوا عذابونه ذکر کړي. ربط مخکې سره دادي او د حصے سره چې ګورم الله رب العزت وی زما وحدانیت او منه زما توحید او منه. وګوره بنی اسرائیل چې کله توحید منلو نو الله رب العزت په اته انعامونه کړیو. بیا کله چې هغه توحید پرې خو او بیا شرک طرف ته لاړل نو الله په عذابونه راوستل. دو قسم عذاب دې دغه تذکرہ براش در دې باب خلاصه ده. اول انعام ذکر کئی پدی آیات کریمہ کی کم چمونگو لستا د دې انعام عنوان دے نجات من الفرعون. اے بنی اسرائیل ہوگو رہے ستاسو غٹ دشمن ظالم جابر فرعون او داغن میں تاسو لنجات درک نو دا نجات تاسو لچا درک آغازات کم چې یکتا ذات ته نبی اول تاسو هغه پرې دی او د نورو عبادتونه کوي. دونه غټه نام احسان پتا سبحانه کړی دی. وګوره یاد تا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ الله وی هغه وخت چې مونږه نجات درک تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه. فرعون او د آل فرعون دواړه ته مراد دي. یسومونکم چرسول وی تاسو ته سوء العذاب بد عذاب یذبحون ابناءکم دا د فرعون ظلم کوي. بد عذاب به درکو څنګه بد عذابو چې ذبح کول به تاسو بچی تاسو زامن به وجل ويستحيون نساءکم او بے پردگی به کول تاسو د زنانو بے پردگی به کولا. او فی ذالکم پدې کې ستاسو د پاره بلا او امتحان من ربکم د طرف درب ستاسو عظیم لوی. دی فرعون ډیر ظلم مکو پدې بنی اسرائیل باندې. دا فرعون د مصر د بادشاہ لقب څنګه چې د هر ملک د بادشاہ یو لقبی لکه زمون پاکستان کې بادشاہ ته صدر او وزیر اعظم وای دا د غی لقب دی. دقه سی په مصر کې چې کوم بادشاہ براتو داغه لقب فرعون. د دې فرعون خپل نوم چې کوم ولید بن مصعب بن ریان دا دغه وخت کې بادشاہ راغلی
او دې ډېر ظالمو مختلف ظلمونه به په دې بني اسرائیل کول بني اسرائیل خپل غلامان جوړ کړو. خدای چې کله بادشاہ شو نو بعضی مفسرین دا وایي چې د خوب ولید او په خوب کې ورته داسې وښودلی شو چې ستا سلطنت په یو ماشوم الګ پیدا کېږي او به ختمي. نو د هغې خوب په بنا باندې د داسې وکړل چې کم ماشوم به پیدا کېده نو د حکم ورکو چې ماشومان هلکان وجنئ او جنکۍ پرېږدئ. نو د دا ظلم شروع کړو. بعضې پکې دا هم وایي چې دا ورته نجومي ویلي وو خو دا خبره ټیک نه ده او کومه چې مستنده خبره د هغه دا ده چې دا اصل کې بني اسرائیلو مشرانو د ته ویلي وو. د ده نیکو بل فرعون هم بادشاه و، د دې فرعون نیکو د ابراهیم علیه السلام په دور کې. نو هغه واقعه مورخینو لیکلې ده مفسرینو چې ابراهیم علیه السلام یو ورځ را روانو سفر باندې هجرت یې کو. خپل د تره لور سارا رضی الله عنها ورسره وه، د بیبي وه. نو دقره د نیکه دام ډېر بدکار سړی و چې په لاره به کومه داسې زنانه تېرېده او د به ولیده نو د به غلط نیت ورته ساته. نو ابراهیم علیه السلام اوس دې خبر نه چې دا خو د الله جلیل القدر پیغمبر دی او بیا د بیبي نه ده. نو دی یې ګیر کړل په لاره کې او د دې بیبي ته بده اراده وکړه. نو د چې لاسونه رامخې ته کړل لاسونه الله اوچ کړل. نو بیا معافي وغوښته چې صحیح شو. نو بیا اراده وکړه. آخر چې په درېیم ځل یې داسې کول نو درباریانو ورته وویل تاسو څوک راوستي دي؟ پیریان دي که داسې دي چې زه ورلنډېږم نو زما لاس وچېږي. نو بیا ورته چوي چې دا خو هغه د الله پیغمبر ابراهیم علیه السلام دی او ښه دی چې الله په تا عذاب نه دی راوستی. بس دی ویرېده. بیا د ابراهیم علیه السلام له خپله لور هاجره رضی الله عنها هم ورکړه چې دا ستا په نکاح کې وي او ما معاف کا. نو ابراهیم علیه السلام بیا هم زړه خفه و. نو هغه وخت کې د هغه د زړه نه د ووته الله ورته تسلي ورکړه چې خفه کېږه ما تا خفګان وکړو خو ستا په دې اولاد کې پیغمبرانو کې داسې یو پیغمبر به زه رالیږم چې د دې فرعون سلطنت به ختمی. نو اقا خبره نسلن در نسلن را روانه وه او د دې فرعون ته ورسېده. چا ورته وی دا ستا سلطنت دی چې یو هلک به پیدا کېږي او ستا د سلطنت به ختمی. نو دغه وخت نه د اړه روکو چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو دا بس قتلوی. نو الله قدرت او شان ته ګوره په کم کال د به بیا داسې کول چې هر ماشوم بیا وجه. نو کابینه او کابینټ ورته راغی ای ورته وی دا څه کې ته خو زمونږ د ملک افراجي قوت ختمه دا خو ته هر ماشوم وجنې نو دا څومره لکان چې پیدا کېږي دا خو زمونږ د ملک افرادي قوت دی. نو دا خو به ټول زمونږ افرادي قوت وخورئ. بیا داسې کول یو کال وجنې بل کال مه وجنئ. نو په کم کال د وجلو چې د اډر کړو په هغه کال الله موسی علیه السلام پیدا کړو د په کور کې لوی کړ او وروسته واقع راځي بیا به وایو. او په کم کال چې حکم نو کړی په هغه کال د موسی علیه السلام ورو هارون علیه السلام هغه بیا پیدا شو. نو الله وی وګوره بني اسرائیلو دا انعام یاد کې هغه ظالم جابر فرعون نه مې تاسو خلاص کړئ زما توحید ولې نه منئ. نو هغه وخت چې مونږه بچ کړی تاسو د فرعونیانو نام آل فرعون کی فرعون هم مراد دی. خان تاسو له سوره یونس کې بیا راشي الته خو واضح خبره کړې ده چې دینه مراد فرعون هم دی ښه په دې کې داخلو. هغه وخت چې مونږه بچ کړی تاسو د فرعونیانو نه چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بعد عذاب یذبحون ابناءکم وجلب زامن تاسو ويستحيون او بے پردگی بے کول تاسو د زنانو وفي ذالکم او پدې کې تاسو د پاره بلاون پدې کې تاسو د پاره بلاون امتحان او ذالکم نه مراد عذاب دی یا نجات دی. په نجات کې تاسو د پاره انعام او یا عذاب کې تاسو د پاره امتحان او من ربکم د طرف د رب تاسو عظیم لئ
او ایس فرقنا بكم البحر دا دویم انعام ذکر کی نجات من الغرق. بل انعام الله پدې داو کو چې کله د فرعون ظلم ډیر ش الله موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې ملګری وبا سولاړ شي تیزه نه وځي. نو دی بنی اسرائیل د شپې شپې موسی علیہ السلام سره هجرت روان شو. سار فرعونیان خبر شو چې را بنی اسرائیل نشتا. نو بس فرعون زر فوج تیار کړي دی پسې کا دی تلل تر دې چې سمندر الته او شافو خلیجی سویز هغه باندې موسی علیہ السلام تک غصه چلاړ شو. نو چال تلاړو نو باغ وخت کې وحیو شو موسی علیہ السلام ته چې خپل امسا چې کوم دی په دې وبو کې وخه چامسه وخلا سمندر کې. نو الله لارې جوړې کړې. موسی علیہ السلام او داغه ملګری تیر شو دوی ور پسې ور رسیدل. دوی جوړ دا صحیح لارې د موږ مملاړ شو او چې منځ ته ورسېدل الله دا فرعون سره رټولو خپل فوج غرق کړل. نو ګور الله وی تاسو مې بچ کړې هغه مې غرق کړل. دا بل انعام ذکر کړي. وایس فرقنا غو چې مونږه اوچولو بكم البحر استاو د پار سمندر فانجیناکم بس نجات درکم تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرق کړل مونږ فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل هم قتل چې دا دی غرق شو. دا انعام مې درکو د ودتا چې دشمن مې ته پستر گو خو چې تاسو مخې ته دا غرق شو. وایز وعدنا موسی 40 لیلتن دا بل انعام دی. عفان الذنب وګوره تاسو نه یو ګناه شوی و دا غي معافي الله وي مونږ تاسو ته وکړه. دی اول آیات کې تمهید بیان او بیا غي انعام ذکر کړي. وایز وعدنا او څنګه وعده کړی و موسی علیہ السلام سره 40 لیلتن د سلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نی اوس خلرا العجل په خدای توبه. العجل دلته الہن مقدر دی چې په خدای توبم دغه سخیونی او دغه عبادت هم شروع کو. من بعده پس تطلو د موسی علیہ السلام نام د موسی علیہ السلام تطلو نه بعد تاسو رزقی عبادت شروع کو. وانتم ظالمون او تاسو ظالمان په دې عمل سره ظالمانو ګرځیدل. دا چې کله دوی موسی علیہ السلام سره وتل هجرت وکاو او د فرعونیان نتلل. نو په دې دوران کې دوی د فرعونیان او توي زمونږ سخولو کې خادي دا امول له سونا و غیره راکې. نو خلک دا چې کوي گاوند کې او بل شي زونه ور کوي دوی ته اغستی دي او دوی د شپې تللی دي بس دا خو مال غنیمت. نو په هغه امت کې د مال غنیمت دا طریقه وا چې کلم د کافر نه سمال راواخل نو میدان کې وکی دي اور برازي بر نه بس وځي. نو دیو ځان سره دا سونا راغسته دا او روان دي. موسی علیہ السلام د الله ملاقات لته کوئی تور تا او دی کې یو منافق سړی او سامری دغه واقع به تاسو له سورې اعراف کې راشي. هغه سامری دوی ته وی چې شابه دا سونا ټوله راغونډه کې دا خو پردې مال دی راغونډه کې یو ځای کې به کیدو په دوی چې راغونډه کړل د سامری راغسته دا منافق سړیو اسی په خله موسی علیہ السلام سره ایمان وروړو نور کافرو ناغت اسقه شکل یو جوړ کړ د سونې نه دی ویل کړه او د اسقي او شکل جوړ کو او پای کې د څه ټیکنیکو کو چې هوا بلګیدنو پاغيبا आवाज کو دوی له سقیرولو بنی اسرائیل ته وای چې خدا دې تاسو او موسی علیہ السلام ته تللی دي هغه دوکه کړل بنی اسرائیل هم بس بیوقوفو هغه داغه پچال کرال او عبادت د سقي شروع کو. او سوال دا دی چې دا بنی اسرائیل ولې دومره کم کړو چې دوی د اسقي عبادت دومره زر شروع کو. نو جواب دا غیدار چې دا په طریقه د حلول یو عقیده د غلطه دی بوي وی ان انفسنا نجس و ان البقره طاهره. دوی زموږ نفسونه ډېر پلیت دي او ګنده دي او دا بقره او دا غوا دا ډېر پاک ده لسقي پاک دي. دا وجه نه دوی چې وکړه باران نه کېده کنه د دوی بارا کې راځي نو دوی به د غوا لکه ته واخو تړل اوچ او هغه ته به اور ورته کو نو هغه واخه به سوځیدل تر دې چې د غوا غلکه به وسوځوله نو غوا به ډېر درد نه بلبلا شو پترپکو وشو. نو دوی وی اوس په الله باران کوي
ولې د دې غوا پاکه ده مقدسه ده نو د دې دا تکلیف الله نه شي دی داسې غلط عقیده د بقرې په دوی کې راغلی وه نو دقسې دوی د حلول عقیده ساتله او دوی به څه کول یطوفون ویرقصون حوله د دې غوا نه ګیر چاپېره به ګډېدل رقصونه به یې کول او طوافونه به یې کول لکه نن سبا چې هندوان کوي دا عقیده راغلی اصل کې د دغه فرعونیانو نه او هندوانو ته وه نو هندوانو کې اوس هم د غوا تقدس بحال دی تاسو ګورئ هغوی د غوا امتیاز هم څکي او هغې ته ډېر مقدس وي هغه عقیده د سامري د فرعونیانو دوی کې هم راغلی ده نو دوی به دقسې عبادت کوو او دوی به وی زمونږ نفسونه صفا نه دي او دا چې کوم دی غوا صفا ده او طاهره ده نو دې د وجې نه مونږ د دې عبادت شروع کړو او بل عقیده د حلول دې ته به وی چې نعوذ بالله الله په دې کې حلول کړی دی الله په دې کې راغلی دی دا د جاهل صوفیو عقیده هم ده دا جاهل صوفیا څه وایي دوی وی کله ناکله داسې کیفیت په سړی باندې راشي چې و سړی ډېر عبادت ریاضت وکړي نو وی الله په دې کې حلول وکړي نعوذ بالله الله په دې کې راشي وی بس دې بیا خدای شي نعوذ بالله وی دې ته بیا عبادت ارس معاف شي داغه منصور حلاج ویلیو کنان الحق چغې والے نو بیا هغه باندې هغه وخت کې علماء د قتل د وجوب فتوا ورکړی وه چې دا خو واجب القتل دغه دره خدای توب دعوه وکړه نو جاهل صوفیا هم دا خبره کوي خصوص الحکم کې ابن عربی هم دا لیکلي وي کله کله بنده داسې مقام ته ورسي چې د په بدن کې نعوذ بالله الله حلول کړي نو ویده که د خدای اثرات نعوذ بالله پیدا شي ویده ته بیا هر عبادت معافي دا سو بعضې پیران کتلي چې ته ورته مونځ ولې نه کوي ما ته مونځ معاف دی دا غلط عقیده د دوی هم ده الګ پیغمبر ته مونږ معاف نه دی او تا خیرن ته معاف دی نو دې به رضان نه خبرې کوي داسې ګمراه خبرې به کوي دقسې دوی دا غوا باره کوي ښه نو دوی دا شرک کو الله دا شرک دوی ته معاف کوي بیا ښه موسی علیه السلام چراغ وی کتل چې دوی د سقي عبادت کې اسقی راواغستو داسې راوي ویشتره دې مخې ته تاسو د عبادت کوئ او سامری ته خیره وکړي سامری باندې الله د عذاب راوستو چا بزان لاس نه شوړي خلکو ته به مال لاس موړي لیوانی کلا نو اگے نہ بعد اللہ دی معافل توبی استغفار ثم عفونا دو سغینام دی بیا مون معافیو کلان کم تاسو تا من بعد ذالک پس تدی شرک نہ توبی سلام لعلکم تشکرون دیر پار تاسو شکر گزار شے توبه ویستر اللہ معاف کړل خام وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سلورم انعام د اعطاء التورات بل انعام د جون تیرولو الله لا حمل ولا ورک تورات ځکه دوی فرعون نه نجات وموند نو اوس د جون تیرولو لا حمل پکارو نو الله ولا تورات شریف آسمانی کتاب ورکو وایز آتینا وخت چې مون ورک موسی الکتابا موسی علیہ السلام ته کتاب تورات والفرقان او معجزې لعلکم تهتدون دیر پاره چې تاسو پیدایت شئ وګوره مونږه تورات او بیا موسی علیہ السلام له معجزات ورکړل تاسو د هدایت د پاره دام تاسو باندې انعام چې آسمانی کتاب راغی نو ولې زما توحید نه منې پنځم وایس قال موسی لقومه پنځم انعام وعفى عن القتل الله دوی ته قتل معاف کو د دې په امت کې د شرک دا سزا وا چې چا شرک وکړو نو یو به توبه وباسي او دوی خپل ځان به قتلای نو دوی خو په اخلاص وتل موسی علیہ السلام ورته تاسو باندې خو دا جرم دی چې شرک هم کړی دی اوس په ځان قتلوي اوسې بار دوی ډېر په اخلاص وتل سلب غونډې خلک پکې قتل شو چې بده کې الله حکم راولېږلو چې بس ما معاف کړی نو قتل نم الله دې ته معافي وکړه وایس قال موسی وقت چې موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیول تاسو سقیلره په خدای توب سقیم په خدای توب نیولو نو دا غي پوجم لوی ظلم پزان کړی دی اوس په معافي څنګه نو فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسه خپل پیدا کون کیتا ان الله تا او فقتلوا انفسکم بس قتل کې خپل ځانونه دا د شرک دغه په دین کې معافي وا توبه او خپل ځان قتلول
وی ذالکم خیر لکم دا د غوړ ستاسو لپاره عند باریکم پرز د پیدا کوونکی ستاسو دا د الله پنځ د توبې طریقه ده. نو بس دوی لګونته وتی چې بده کې الله حکم را لګلو چې ماپ مې کړي نو فتاب علیکم السلام مهرباني وکړه بتا سو توبه قبول کړه تاسو انه هو التواب الرحیم یقینا د الله ډیر توبه قبلون کی مهربان دی الله ماف کړي. نو دغه بعض خلکو اسرائیلی روایت لیکلي دي وی دوی سه 90000 يهوديان مړ شو چې بیا د توبه حکم راغی. الکه مونږ وایو 90000 خو دې ټولونه څنګه پکې 90000 مړ شو داسي د ځان نه چا روایتونه نقل کړي دي دا خبره صحیح نه ده. ولی د موسی علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام نه بنی اسرائیل شروع کیږي. د یعقوب علیہ السلام هغه 12 زامنو نو تر موسی علیہ السلام پورې زمانہ 400 سال جوړیږي او شجر نسب د موسی علیہ السلام صدا سے دی چې موسی بن عمران بن یسحر بن قاهز بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم دا خردر ټول اشجر نسب د دوی دی. نو دوی تقریبا دغه دور کې شپږم پوش کې چلیدل او دوی ټول چې کم دی دومره نو چې 70000 پکې قتل شو. نو دا خبره دروغ ده صحیح نه ده. دا سه بعض خلکو کړي د خو ټیک نه ده. لک کسان قتل شو چې بده کې حکم د توبې راغله بیا انعام شو. بل قران دا انعام ذکر کړي دی چې 70000 پکې مړ شو قتل شو بیا خو انعام نشو دا خو عذاب شو بیا. نو خبره دغه حقایقونه منافی ده. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً آیات کې اوس دا خبره ذکر کوي د یو بل انعام حیات بعد الممات چې الله د مرګ نه بعد دی له بل جون ورک دا پدی باندې بل انعام ذکر کوي. بنی اسرائیل مطالبه کړي وا او ډېر د بیا ادبه خبره کړي وا نو هغه بیا ادبه پوج باندې الله دی باندې وقتی طور مرګ راوست. مفسرین وایي چې کله دوی تر توبه حکم وشو نو یا خو دوی له توبه کیفیت معلومو نو دا غي د پر موسی علی السلام کوهی تور تلاړو او دوی امزان سره بوتل. نو چې دوی کله کوهی تور تلاړل دوی تر توبه کیفیت ویل شو دوی وینا موږ دا سينه مونږ دا خبره موږ تر الله په خپل وای ستا خبره موږ نه مونږ دا به ادبی وکړه. یا بازي وای چې دوی ر تورات متعلق وي چې دا ډېر مشکل کتاب دی او موږ تر الله په خپل باندې وای چې دا تورات زما کتاب دی نو موږ بیا چې کوم دی دا منو او دا موږ ته اساني. نو دغه بیا د به په وجه باندې الله پدیم وقتی طور مرګ راوسته دا سزا په طور مرګ وخا. نو چې مرګ یې پراوسته د موسی علی السلام په دعا بیا رو ژوند دي دغه بل نعمت وګوره. وایس قلتم ما وقت چې تاسو یا موسی علی السلام لن نؤمن لك هرگز مونږ باور او یقین نه کو پتا باندې حتا ترې پوری نور الله چوینو الله دلته ایمان نه مراد ایمان شرعی نه بلکې د یقین په معنا دی. خمو یقین نه کو پتا باندې تر دې پورې نه الله جهرتن چوینو مونږ الله کارا ډاګه پډاګا نفاغزتکم الصاعقه بسونی او تاسو لره چغي اونی او دوی لره چغي وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل یو بلتا تاسو اونی وې چغي او تاسو یو بل د قتل بیا څه مطلب د الله طرف نه پیوتی ز چغو والي شو او داسې چغه چې پاغې سره د دوی هارت فیل شو زړونه فیل شو او مړ شو او یو بل ته داسې قتل او اپری وتل. دا چې کوم دی په دوی باندې عذاب راغی. قران کریم کې د چغه د کله رجفه وی کلام سائقه وی نو مفسرین وی دا دوه په دی راغلی. پہله رجفه زلزلہ رااله او بیا غ زلزلې سره سائقه رااله د دې زلو فعل شو. ثم باسناکم بیا مونږ تاسو را ژوند کړه مې بعد موت کوم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون ډیر پارجتا شکر گزار شوه مرګ نه بعد هم ژوند درک. مونږ ویلو سوره بقره خصوصیت در دې کې 15 هغه واقعات دي چې دنیا کې مړی را ژوند شوي دي نیو پکې دا واقعه ده. خدا مرګ پدی راغلو دا حقيقي مرګ نوخه د
دې ته مرګ عقابي وي بطور سزا دا پدې راغلی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ دوم نعمت تذلیل الغمام وانزال المن والسلوى پدی باندې الله اوریز راوستا او من او سلوی ولا ورکل کله چې فرعون هلاک شو نو دوی لاړل میدانی تیه تا التیو میدانو نو التا سور نو تک سور نورو او د خوراک سکاک سے انتظام نو دوی موسی علیہ السلام دا مطالبه وکړه نو د موسی علیہ السلام په دعا باندې بیا چې کوم دی الله رب العزت غمام رو لېږه هلکه سپین اوریز چې هغه صرف سایه کوي او بلې د خوراک د پاره تیار آسمانی خوراک من او سلوا رو لېږه چې دا خوري نو هغه انعام الله ذکر کوي چې په دیو کو وَظَلَّلْنَا اللَّهُ يَمُسُورِكُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ پتا سو د اوریزې وَأَنزَلْنَا او مونږه راولېږل پیدا کړل علیکم ستاسو پر المنا تورنجبین والسلوى او مړزان انزلنا دلته په معنا د خلق نه دی خدا انزل نه ردی من او سلوا بارک زکه ویلې دي چې دا اسباب د بر نه زکه انزال ذکر کړي دي چې موږ د بر نه دا را لېږل ستاسو د پاره من ست ویل کیږي پدې کې د مفسرینو غن اقوال دي تورنجبین بعضی وی دا د ببل غونتی یو خوږ سیزو او بعضی وی دا د شاتو یا مشروبو دا چیړ تاسو را دیونه نه کتلی چې روزي د قصې چیړو بعضی وی دا مختلف شیزونه بس دا ټولو ته شامل دي خو بغیر اسباب او خوراکو خان او حدیث کې بیا راځي دا خریړې چې کم دي کومبي دام چې کم دی د من نه دی د من یو قسم دی سلوا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا غطویر سمانه دا مړز چاغی تویلی کی او بټیر وته وی د دې غوښه ډیره لذیذ دی خو د دې مړز د ازلو ډیر کمزور ازلو والا پرنده ده نو پنیول او په شکار کې هم آسان ده د یاسي ریږي نو دوی ژوند ډېر سخت الله په مړزان خړل چې زله نرم شي څنګه چې د مړز زله نرم دی نو وانزلنا مورولېګا علیکم بتا سبحانه پیدا کړل تاسو پر من او سلوام کلو موږ خورې من طیبات رپاکو ما اغنا رزقناکم چې موږ درکړې دي تاسو ته الله وی پاک او صفا خوراک ته زه تاسو خورې نو وما ظلمونا او دی نقصان نو کړی زمونږه ولكن كانوا انفسهم لیکن دوی په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کوونکی دلته الله رب العزت دوی ته یو هدایت کړو چې خوره تیار خوراک دی خو دومره دا چې ذخیره اندوزی و بده کې نه کوي دوی سوکړل دلته ذخیره اندوزی بیا وروسته شروع کړي و نو الله وی زموږ نقصان یې نه کو د خپل ځان نقصان یې کو خام ظلم دلته په معنا د نقصان دی الله وی ذخیره اندوزی به نه کوي او دوی سوکړه ذخیره اندوزی وکړه د وجه نه زموږ شریعت کې هم ذخیره اندوزی منع ده خام د کم خلک چې مال سٹاک کوي او بیا چې پرایس کله اپګریډ شي ندی بیا لګیا د غرو باسي مارکیټ ته او ذخیره اندوزان چې کم دی زیاته منافع ګټي مارکیټ چې کم دی آی کې منافع تی جوړه کی نو دا غلط عمل دی او ذخیره اندوزی خلاف شرع ده نو دی ته الله وی ذخیره اندوزی بنا کوي او دی دغه سوکړل وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ دې ځنه اول عذاب ذکر کړي او انعامات ذکر شو نو منځ کې اوس د اتم انعام نه پهله یو عذاب ذکر کړي دا پهلنی عذاب ذکر شو کوي چې فرعون کله تباہ شو نو دوی ته الله د جهاد حکم وکړو د دې تربورانو عمالقه اغي د دوی نه علاقې قبضه کړي نو دوی چې کله جهاد وکړو هغه فتح شو د علاقو ته الله ولا هدایت جاری کو چډیر په عاجزه داخل شي او په سجده سره او کلمه د مغفرت وای
او هغه وخت پیغمبر ته دا وحی شو و چې دې ته دا هدایت ورکا چې په زبان استغفار وای او ډېر پاجیزه لاړ شي. دوی چې ورلل هغه فتح شوده علاقو ته ډېر پناهګانو ورلل او دوی چې کوم دی هغه الفاظ هر څه بدل کړل او د استغفار په ځای غلط غوستل شروع کړل. موږ له غلط په کار دو دنیاوی خبرې شروع کړې والله په عذاب ال تر واستو ګورې خو وَإِذْ قُلْنَا وَقْتِ مُوِّ ادْخُلُوا داخل شي حاضر قرية دي خارتا فكلوا بسخره منها الذين حيث شئتم نکم جن جستاز خوخي رغدا فراخا او ودخلوا الباب داخل شي دروازه دي خارتا سجدن پاجزه سرا وقولوا او حتوه هغه کلمه چې بخنه پکېږي حتوه کلمه د مغفرت دوه او پدی باندې داخل شي پجب باندې استغفار وای کلمه د بخنه وای او د کلی ته ډېر پاجزه ورشه. دا د یوشع بن نون علیہ السلام دورو او دا خار بیت المقدس یا اریخا خارو دا لوی خارو دقل ته دوی داخلېدل. نغفر لکم بخنو کو تاسو خطاياکم تاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او زرد چې موږ بدل ورکو نیکانو ته پاجزه ورشه نو موږ به تاسو لدی بهترین بدلی درکو او ستاسو باندې عذاب ناراضي. دوی سوکړل دوی دا سوکړل فبدل الذين بس بدل کا کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا اغوینا دوی بدل کړه او وی غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې ویل شو و دوی ته هغه وینه بدل کړه نو عذاب په الله راوستو. دلته فبدل الذين ظلموا قولا د بدلت دوی مفعول مقدر دی او هغه د دې قولا نه پهلا فعل مقدر دی ما قیل لهم دا سری فبدل الذين ظلموا بس بدل کاغسانو چې ظالمانو هغه وینا چې دوی ته ویلې شوی وا او وقالو قولا او دوی داسې وینا غیر الذي غیر داخله وی داسې وینا وی خام یا د قولن نبات دویم قولن رو باسه بس بدل کاغسانو ظلمو چې ظالمانو قولن بقول هغه وینا په بل وینا سره او وی غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې ویلې شو دوی ته دا معنا ده خام فانزلنا وسوم نازل کال الذين پای کسانو باندې ظلم او ظالمانو رجنا کرجن عذاب من السما دبرنا بیمار دی وجن کانو یفسقون چې دیو فاسقان او د الله حکم ماتون کی د دې تبديل د قول په وجه باندې الله په دی باندې عذاب راوست. وګور الله وته حتوتن بوای او دیغه خبره بدل کړه دی الټوي چې حبتن فی شعیرتن موږ له چې کوم دی اوړه پکار دی دا چې شروع کړي نو سوالدار چې اوړه او غنم غسل خو ګنا نه ده بیا عذاب ولې نو جوابدار چې هر وخت او هر ځای د غسلونی کم ځای چې الله څنګه خبره کړي ال تباغ رنکار کې د وجه نه دلته علماء قاعده راځي چې بنا د اقوال شرعیو او د افعال شرعیو په نقل باندې ده په شریعت کې چې د رسول الله او د صحابونو کم قول نقلی کم فعل نقلی اقرنګ بتکه د ځان نو به کې اډیشن نه کې اوس یو دعا څنګه د پیغمبر نقل د اقرنګ بتوي یو عمل څنګه د رسول الله او شریعت نقل کړي د اقرنګ بتکه کتاب په دې کې کمی زیاتی وکړو نو دا بنا قابل قبول دا د عذاب سبب ده. لکه دې دلته ویل شو چې دا قول بوای دوی سو کړل هغه وینه بدل کړه نو پاغه په دوی باندې عذاب راغی. دا په اذکار الہیو کې قانون دی خام کم چې شرعي ذکرونه دي د رسول الله نه ثابت په حدیثو کې نه بدلې نه د ځان نه بته په کې الفاظ نه نباسي. حدیث د بخاری کې راځي برا بن عازب رضی الله عنه صحابي دی هغه ته نبی علیہ السلام چې کوم دی او دعا خو درېوا او ورته ویلیو چې دا دعا توایا دا د هر پریشانې د دفع د پاره ده او کله چې توې شپې کې او ته په شپه کې وفات شوي نو ستا وفات په اسلام او په توحید باندې وي هغه دعا داسې وګوره پیغمبر او ته ځوین تم وایا
اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک. داسې اوږده دعا ورته شروع کړه. اوس دا دعا نبی علیہ السلام دغه صحابي ته وایي چې دا سوایا چې والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اوس ګورئ ښا دا دعا چې پیغمبر کړه د تو وینو د اخیری الفاظو ته غور وکړه. څنګه آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نو چې دې څنګه وې او دې صحابي ته وی ته ور او شابه نو دې شروع شو اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. د بنبیک الذی بځای غسوی برسولک الذی. اوس نبی او رسول یو شی دی خو پیغمبر او ته نه ما چې کوم الفاظ ته ویلي اق الفاظ وایا بنبیک الذی ارسلت. پاغه نبی چې الله تعالی لګلې دی رسول مو وایا. اوس نبی او رسول یو شی دی او پیغمبر ہوتے زما د خلینه کم الفاظو تی ابوي. اوس وګوره کم خلک اوس په دین کې نوې نوې ځان نه الفاظ روباسي او هغه ته بیا دین وای نو په دا هم د عذاب سببي. نن سبا څومره خلکو په دین کې نوې الفاظ راځي دي. دا وګوره دا درود تاج دی وی درود تاج په صحیح حدیثو کې نشته. دا درود لکی دی دا درود تنجیه دی. الکه دا درود کوم څه په حدیثو کې راغلي. حدیث کې خرازی بهترین درود هغه د کوم چې تاسو په دې باندې کې وای اللهم صل اللهم بارک. قبیا په دې درود تاج او لکی کې تاسو کتلی دي سال الفاظ دي د نبی علیہ السلام متعلق وي دافع البلاء والوباء والقحط والالم. پیغمبر د وباګانو د بلاګانو لری کون کې دی اختیارمند دی او قحطونه او هر څه اختیارمند پیغمبر دی. اوس الله غ صفت چاله ورک نبی لا دا د ځان نه چا جوړ کړی دي بریلیانو او زمو خلک هم چې منزل اخلي نو تاسو نه کوي چې دا منزل ټیکته او کو نه دی. اکثر خزه دا منزلونه وای نو په دې کې غلط منزلونه مراغلي دي شرکی الفاظ یې پکې او دوی هغه غستي هغه وای تاسو لګ د مستند عالم نه پکار دی چې دا ټیک دی او کو نه دی. نو الفاظ شریعه بدلول وګوره په دې قوم باندې الله عذاب راوستو دا په بدلې نه ښه. او مفتی رشید احمد گنگوئی سے د دیوبند اولنی مفتی دی هغه د درود تاج متعلق وی د دې فضائل بیانول او دا ویل دا شتي لکه سړی له چګوړه کې زهر ورکې لکه تا ته ګوړه ښکاري خو زهر دی دا د وښکاري چې دا خو ښه شی دی خو چې پیغمبر نه ثابت ني کوم الفاظ نابت نه وي استاد پر نقصان دی. وګوره په دې الفاظ بدلېدو باندې په بنی اسرائیل الله عذاب رولېګلو. دا دومره خیال بکې احتیاط بکې خام نو دې کې دغه خبره مقصد او بس خام چې الفاظ کم شرعي وي افعال به بدلې نه. نو فانزلنا الله يمن نازل کال الذين پای کسانو باندې ظلم او چې ظالمانو رجنا کرکجن عذاب بن السما د برنا بیمار دی وجنا خانو يفسقون چې دیو د الله حکم نه رماتون کی وایز استسقى موسی لقومه اتم نعمت ذکر کړي انفجار الماء من الحجر الله د کانی له بنی اسرائیل ته اوبو جاری کړي. دا اتم انعام دي د اوبو ضرورت چراغ د منو سلوان آباد نو میدان تیه کې الله رب العزت موسی علیہ السلام ته امسا خپل په کانی هوا هغه چوال الته چینه جاری شو د بل انعام الله دی لورک. وایز استسقا وخت چې طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام له قومي د خپل قوم د پاره نو فقلنا بس مونږ ورته وی اضرب بعصاك الحجر بسو خپام سا خپل دا کانی فن فجرت بس جاری شو منه لدین 12 عینا دولس چینی دولس خاندانونو بر اسرائیلو کې نو دولس چینی ول الله جاری کړي. قد علم یقینا او په جند کلو ناسن هر ډلې مشربهم خپل ګدر او خپل زید او بوس کلو نو الله یې مونږ ورته وی کلو خره او وشربوا اسکه من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعطوا مگر زي فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کون کی. دی آیات یو خبره دا معلومه شو چې
موسی علیہ السلام نا قوم طلبو کو دوبو نو دې ته وایي دعا حی بالحی. یو ژوندی کس ژوندی ته ویلی شي چېره ماله د حاجت دپاره دعا وغواړه، خوا که هغه سړی تا نه په درجه کې کم هم دی هغه ته هم ته ویلی شي چې ماله دعا کوه. لکه حدیث کې راځي عمر فاروق رضی الله عنه روانو عمرې له، نبی علیہ السلام نه اجازت علی راځي. نبی علیہ السلام چې خبر شي چې عمرې له ځي نو ورته وایي چې لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے روری اما په دعا کې هیر نه کې، ما تم دعا کا. اوس وګوره عمر فاروق رضی الله عنه کم دی په درجه کې د نبی علیہ السلام نه، او نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته سوی مله دعا کوه. نو دې ته دعا حی بالحی وایي، دا جایزه وسیله هم ده چې ژوندي سړي ته وایي ماله دعا وکړه، خو مړي ته به نه وایي چې ته قبر ته ودرېږي چې شابه بابا صاحب ماله دا راکړه او فلانکي صاحب ماله اولاد راکړه او برکات دا نشته، یا د فلانکي په وسیله باندې. انشاءالله باس په دې بیا خپل ځای کې کوو. خام وایس قلتم یا موسی، د جنت دویم عذاب بیانوي. خام نقمت ثانی الذلت والاهوان بسبب الکفران، الله په دې باندې ذلت او دا رنګ هغه دغه راوستل چې کوم مسکنتو په سبب د ناشکرۍ، وګوره هغه عذاب په ولې راغی. وایس قلتم دی له من او سلوا تیار خوراک راته، هغه اعلی خوراک. نو دی راله موسی علیہ السلام ته وایي چې موږ د یو قسم خوراک نه تنګ شو او موږ له چته د ځمکې پیاز هوږه ساګ پکار دی. نو موسی علیہ السلام ورته خو غوره خوراک دی آسمانی، تاسو ګوره دونه ناشکرئ. وینا موږ له بس دا پکار دی. بس الله ته بیا درخواست وکړو، الله ته زه بس ستاسو په ذلت خوښي ځای کوئ، نه هغه ذمېداري ورسې بیا شروع کړل. نو دا پې الله عذاب هغه ذلت او مسکنت مقرر کړ. الله د نعمت ناشکري وکړه که نه. دوی وی دا یو قسم خوراک ته هر روز یې خورو او بس مونږ چې کوم دی داسې نه شو کولی. دا دوی د بې قدرۍ په انداز کې وي، نو الله پې عذاب راوسته. وایس قلتم هغه چې تاسو یا موسی، ای موسی علیہ السلام لن نصبر، هرګز مونږ صبر نه کوو علی طعام واحد، په یو قسم خوراک باندې. خوراکونه خو دوه، خو طعام واحد نه مراد یو قسم خوراک، قسم خو یو کنه من او سلوا. نو فدع لنا بس وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه، یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغې نه تنبت الارض چې رازرغونی یې ځمکې، من بقلها د سبزیانو نه، من بقلها د سبزیانو نه سبزي، او دارنګ وقطائها او د بادرنګو نه ترۍ نه، وفومها او د غنمونه یا د اوږې نه، فوم به معنی ثوم اوږې ته م وایي ښه، وعدسها او د مسورو دالو نه، وبصلها او د پیازو نه. دا د ځمکې چیزونه موږ له پکار دي. بقلها سبزیان، قطائها بادرنګ، فومها غنم یا اوږه، او عدسها مسورو دال، وبصلها او پیاز. نو قال ورته موسی علیہ السلام تستبدلون الذی، تاسو بدلوي هغه څیز هو ادنا چې هغه ډېر کمتر دی، بالذي په بدل د هغه څیز کې هو خیر چې هغه ډېر غوره دی. آسمانی خوراک پرېږدئ او د ځمکې مشقت والا ځان له خوراک غوره کوئ. وَإِنَّ لَكُمْ بِشَکْ ای بس تاسو دپاره ما هغه سال دوم چې تاسو یې غواړئ. موسی علیہ السلام ورته زه لاړ شئ، زه هغه آبادۍ ته لاړ شئ، هغه ښار سایډ ته لاړ شئ، دغه بلچې او سسکورې والې بس تاسو به دغه خوښي او بس زه خپل دغه شروع کې څه چې غواړئ هغه به تاسو ته میلو شي. حالانکه کمتر دی خو تاسو پوهېږئ نه. دلته نو اوس په دې عذاب راغی. وضربت ووهلی شو علیهم الذلة، په دې باندې ذلت والمسکنة او محتاجي، وباءوا او دوی اخته شو بغضب من الله، په غضب د الله. دقلته نه په دې باندې ذلت او مسکنت راغی. ښه ذلت ویل کېږي د زړه مشقت ته، او مسکنت ویل کېږي ظاهري مشقت ته. زړه تنګ شو، ظاهري بدن یې تنګ شو. او یا ذلت فقر النفس ته وایي، چاروی وږي شوه. او مسکنت ویل کېږي اظهار سوء حال، خپل بد حال هر چاته به بیانو، یاره ډېر تکلیف کیو، یاره ډېره بده ورځ هم ده، داسې سخت تکلیف پرې راغی. ښه دا ولې د الله د نعمت ناشکري وکړه.
چا چې د الله د نعمت ناشکر کړي دا نو الله په د باندې دغه عذابونه راولي ښا اظهار سوء حال او بعضی کس اسی اظهار سوء حال کوي خبر صلی الله ور کړی دی باسي وای یاره جسم را سره نشته یاره بیګام هم سره د خړل داسې بدبختی یا بدعتيان مولیانی ناغیله کو الله سره ور کړی خو بیا مو یاره بس درک سنه لای او چې دا زکات روز راشي اسخا کپڑے او اسخا پټکی بچته وګوري اب پسر کی مطلب دا چې ډېر غریب او ما سره خو د صدره کم نه لای دې ته اظهار سوء حال وای ګور الله چې صدر کړی دی او سونه وسط دکی اب ځان لګوا یو ځل یو صحابي راغی د نبی علیہ السلام مجلس ته نو هغه داسې ویختم په بد حالو او هولیم ټیکنوا نو نبی علیہ السلام ورته وی تاسو سره مال شته دی ورته یاو جی مال خورا سره ډیر دی وی مال د سره شته خو پتا ښکاری نه مطلب الله درکړي په ځان خو لګاو کنه د خپل وخت ټیکا د خپل کپڑے ټیکا تاسو تکبر خو نه دی چې ته داسې کې نو بازی کس اسی خپل بد حال ار چاته بیانی خبر څه وسري او دی بار چاته ځان کمتر حسابي مطلب چې بس مال خو سرای کی نه نه دا پدی عذاب الله مقرر کړ خیزار سوء حال پدی راغې وبا و دوی اختشو بی غضب من الله په غضب د الله غضب د الله پر راغې او دا ولی عذاب پر راغې وجم خي وذالک بانهم دار دی وجنه چې بشک دوی چې کانو یکفرون بیات الله دوی به انکار کو د الله پایاتونو باندې ويقتلون النبیین بغیر الحق او دوی به قتلول د الله پیغمبران پنا حق باندې دغه وجه وخام چې یو دوی به سکول د الله آیاتونه داغه نه انکار او دویم پیغمبران به دی وجل دی بن اسرائیل ډیر پیغمبران شهیدان کړي یو حدیث کې راځي روز شروع شو نو لا روز ګرم شوی نه و چې 43 انبیاء کرام علیهم السلام دی شهیدان کړل یو براغه خبره به وکړه به شهید کبل براغه بل پټول نزيات پیغمبران په دوی کې راغلي دورا ظالم خلقو خا داسي قسمه بد اعمال به کول او ذالک دا قتل د انبیاء بیمار دی وجنا عصو چې دوی نافرمانو وکانو یعتدون دیو د حد نه وتون کی ډیر نافرمان او حد کراس کړو ښا نو دا ور عذاب په ځکه الله راوسته خلاصې ز شواته انعامات دوا زابونه چې کله بنی اسرائیل د الله توحید منلو الله په دومره انعامونه کړو کله چې شرک کو بیا نو د عذابونه په بیا را لخوا اوس اخر کې ترغیب ورکې دا خطاب ختمي چراشه سم کړی دی راشه مافیو کې توبه وباسه الله به معاف کی ان الذين بشکاغ سنامون چې مؤمنان دي او الذين اگسان هادو يهوديان دي دلته مؤمنان هم یاد کړل خو دینه صحیح مؤمنان نه دي مراد بلکې د خلی مؤمنان ښا هغه منافقان ته مراد دي چې ایمان د داوی کوي داوی د ایمان په نو ځل کې ایمان نشتا ناغه ته مو تم سه ایمان روړه بشکا خلق امنو چې ایمان روړي د پخلی او الذين اگسان هادو يهوديان او نصاري سيان دي والصابئين او صابیان دي صابیان چاته وي صابین د سبان ماخوذ د میلان ته وي ای سبع علی دین ابایه دوی خپل د پلار نکدین پرېخو د وجنام نبی علیہ السلام ته صابی وي او صحابه ته ولی اغه ته هم دوی وي تاسو د پلار نکدین پرېخو وي تاسو نوې دین د پیغمبر ومنلو ځکه الله خو نبی علیہ السلام مبعوث کړو نو په دې معنی به هغه تم صابی وي تاسو صابیان یې او دا هر حق پرستو ته بعضی خلک چې حق بیانې نو خلک د پراپګاندا په تور هغه باندې نوم لګي کله وته وي تاسو صحابیان یې کله وته وي تاسو پنځپیریان یې کله وته وي تاسو دیوبندیان یې اسی مختلف نمونه حالان کې د شاته وټه فلسفي خو دې خبر ني دغه بدنامولو د پر پدونو میږي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو فرمایل بما چې اول په ثوابه کې هغه پنځپیر کلی کې د الله د کتاب د مسله توحید شروع کړه وردی پیرانو غلط مولیانو خلاف مامیشن شروع کو دیوبند کې چما سیز د کړو هغه مې بیان کړل ودا پیران مولیان زما خلاف شو ځکه هغه مونږ ته وی چې تاسو زموږ دکان بند کړ زموږ رزق کې دلته واله دی خو بچاندې شکرانه را غونډولې په دین باندې اشول قران مولا او ته نه چې په قران اخلې ما
په دین باندې ګټل مه کوئ، دا خو تاسو غلطه کوئ. نو بس هغې په ده باندې نوم کېو خو دا وهابي دی، پهله نوم یې پیدا کړی خو دا وهابي دی. شیخ القرآن رحم الله خو الله ولا ډېر فراست ورکړی و. یو ورځ د یو غټه جلسه جوړه کړې ده، خلک یې راغونډ کړي چې په ده به موږ نن فتوا کوو او د وهابي نوم په ده باندې به موږ ږدو. ما ورته وی جلسې له لاړم چې ما له 2 منټه ټایم راکړه، زه څه نه یم بس توبه وباسم تاسو ته، خو ما له یو 2 منټه ټایم راکړه. هغه وی چې راشه، وی چې په سټیج کېناستم، وی په هغه وخت کې په دغه علاقو باندې پیر عبدالوهاب یو نیک سړی تیر شو او اکثر خلک هغه پیژندو دغه مریدان. ما ورته وی چې هلکه تاسو د چا مریدان یې؟ ټول وی چې موږ د پیر عبدالوهاب مریدان یو. ما وی چې څوک د پیر عبدالوهاب مریدان یې هغه ته وهابي وی. ولې؟ د پیر عبدالوهاب مرید دی. نو زم وهابي ما تاسو وهابیان یې که نه؟ ټول لاس اوچت کړو چې موږ یو که نه؟ دوی خو ما داسې لګیا چې ته وهابي. بس یو هغې سر را واچو چې دی څه وکړل، امیانو ته خو ووایي چې دا ټول یې راته وهابیان کړل. نو دا دغسې نومونه د قصد خلک ږدي. کله تا ته به وایي د ضد نه چې ته حق خبره کوې، یار تاسو خو پنجپیریان یې. نو پنجپیري خلک ذهن کې راځي چې ته پنځم مذهب وي یا چې ته بل څه وي. نه، دا په ثوابۍ کې وړوکي کلی دی او په هغې کې د الله کتاب بیان شوی. نو چې هلته نه چا قرآن ویلي او د قرآن نن سبا عالمي مرکز دی، چې چا هلته نه قرآن نه ویلی په قرآن پوهېږي هم نه، دا بدعتیانو دا ټول هلته نه قرآن وایي. خبره دا ده چې مني یې بیا نه او د هغې نه قرآن زده کوي. دغه د قرآن ماهران او ډاکټران دي، نو دوی د ضد نه بیا دا نوم په دې حق پرستو کېښو. حالانکې دا د دیوبند شاخ دی، ټول دیوبندیان دي، استادان به راوګورئ. خدای د ضد د وجې نه ورته وي پنجپیرې. هغه نوم نن د عزت وګرځېده. دغسې هر دور کې چې حق پرست کلم خبره کړې ده او حق خبره بیان کړې ده، نو شاته نه پې چا یو نوم چسپا کړی دی د بدنامولو دپاره. خو چې حق بیانې او استقامت د اختیار که، نو الله دغه مخالفین بیا وغورځوي او دوی بدنام کی. او بیا دې خلکو ته بدعتیان الټه دا دي، دي ته بدعتیان ویل کېږي. بدعات دوی کوي، رسومات دوی کوي، په قرآن پیسې دوی اخلي. نو ټول نغټ بدعتیان او د قرآن او د رسول خلاف خودي کوي. او چې ته کله غلا ښکاره کوي نو پتا بیا پراپګانډې کوي. نو لہذا دې نه به یریږي نه. نبی علیہ السلام ته په مکه کې خلکو څه وی؟ مجنون، ساحر، کاذب، نعوذ بالله، او نوې مسلې کوونکي، صابي، دا مختلف نمونه ورته اخیستي شوي وکړه. خدا نه چې پیغمبر خپل میشن پرېښي، د حق خبره به چته هم نه پرېږدي. د الله د دین په دې نومونه به را چانه یریږي نه. دا د خلک یری چې ته کښېنې او ته دا خبره ونه کړې. کله به راته یو نوم علي، کله به ته څوک لمسئ، نو حق پرست یریږي نه خره دې خبرو نه. مخکې خپل دین د الله بیانوي. نو والصابیون صابیان، والصابین او صابیان من هغه څوک امنه چې ایمان وروړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل کوونکی د پیغمبر د سنت طریقې مطابق، فلهم اجرهم، بس دوی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم، پنځ د رب د دوی، ولا خوف نبیر علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون نه به دوی غمجني. نو دغسې ګوره ترغیب یې ورکړي چې ایمان صحیح راوړی او راشئ توبه وباسئ د هغه شرک او د ګناه نه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، دا دویم خطاب دی د دې 63 نمبر 82 آیاته پورې. په دې کې د یهودو د مشرانو یو 3 خباستونه ذکر کړي او 15 خباستونه د کشرانو ذکر کړي. د مشرانو په خباستونو کې اول خباست په دې آیات کې ذکر کړي د یهودو چې دوی کې نقض عهد د الله وعده به ماتول خان وعده خلاف خلقو، نو هغه ذکر کوي. وګوره وایز اخذنا وخت چې موږ اغستې والا وي میثاقکم استاسو نه وعده، ورفعنا فوقکم الطور او موږ پورته کړو استاسو د پاسه غرد کوهی تور. د فرعون د غرق نه بعد دوی د کتاب مطالبه وکړه، نو کوهی تور ته لاړل، هلته چې بې ادبي وکړه نو الله پې مرګ راوسته. د موسی علیه السلام په دعا بیا ژوندي شو. نو بیا دوی وی دا خو سختې خبرې دي تورات، او سستی یې شروع کړه په تورات کې. نو الله پې دا کوهی تور غر داسې راوچت کړ. ورته یې منئ که نه منئ، باقاعده راوچت شوی په دې باندې دا غر ښه.
تاسو لبراش مخکې سورتونو کې وایز نتقنا الجبل الله وی دا غر مې پیدا سره اوچت کړو سورہ اعراف کې براش نو دی ټول وی او منو نو حقیقت کې دا په دی باندې روچت شو ها نو هغه وخت چې موږ واغست تاسو نو واده پورته کړم او تاسو د پاسه غرد کوهی تور نو موږ وی خذونی سه ما هغه کتاب اتینا کوم چې موږ درکړې تاسو به قوت په قوت سره او وذکروا یاد کې ما احکام فيه چې په تورات کې دي لعلکم تتقون دره پر چې تاسو تقوادار شئ الله وی موږ ورته خذو اونی سه خذونا مراد عمل لخوا العمل بما فيه اونی سه بعملین په عمل سره او دې کې ادب ته اشاره ده چې د الله کتاب تلاسه چې نو مضبوط لاس باچه خذو ما اتیناکم بقوت په قوت سره بد الله کتاب را لې قران ته چلاسه چې کنا نو کلک به را لې سینی سره به لګي بل د سکول کالج کتاب غونډه بدانه نیسي چې دا سری کم ځای کې وګورځو نه دا به کلک سینی سره نیسي او کلک کلاس پدې دا چې تا نه ورځي کې دي کې ادب ته اشاره ده او وذکروا ما فيه یاد کیا احکام چې پدې کې دي درس او تدریس کوي تفسیر قطبی والا واحفظوا اوامره ووعیده ولا تنسوه ولا تضيعوا دې اوامر حکمونه یاد کې وعیدات مهروي او دا ځای کوي مخه دی باندې عمل وکي دقت مراد دی وذکروا یاد کې ما احکام فی چې بدی کې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ بچ شئ د عذاب نه بچو د الله په کتاب راضی ښا چې د الله کتاب سره دی تعلقي الله به عذاب نه بچ کی ثم تولیتم بیا تاسو وړې دې من بعد ذالک پس دی وعده نه اے وعده ما تکړه در دې غنق زیاحد خو وعده ما تکړه نو فلولا فضل الله ک نبی کړه الله فضل علیکم بتا سبحانه ورحمته د الله رحمت نوي لکنتم من الخاسرین نو خامخا تاسو به د تاوانیانو نام د الله فضل توفیق د توبه رحمت قبولیت د توبه یا فضل نه مراد قران او رحمت نه مراد د اخیری پیغمبر کو نه وي وګوره تاسو به تاوانیان مې خدا دی الله رولې غلوز دیو منه د اخیر کلام منه بچ بشه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دې جنا دویم خباست ذکر کړي د دې عنوان دی حیل فی احکام الالهیه د الله په احکامو کې چل ول کول دا د یهودو د مشرانو یو بل خباست ذکر کړي دی به د الله په احکامو کې چل ول کو الله ورته دا حکم ومنه دی به هلي حواله شروع کړي په دې باندې دوه مثالونه ذکر کړي یو مثال د اصحاب السبت په دې آیات کې الله يهودو ته د خالی ورځ ورکړې و د عبادت د پاره چې تاسو په دې کې عبادت کوئ اصل دوی له جمعه ورکړې و خو دې په خپل ځان له هفته واغستا نبی علیہ السلام وی الله مولا ور ورځ جمعه د عبادت د پاره راکړه او دوی هفته ور کړه نو د هفته روز د دې ټوله د عبادت بوا زموږ صرف د اول اذان نه تر مونږ پورې وی او د دوی په ټوله ورځ د عبادت وا نو پاغي کې با بل سکار وغیرہ دوی نه کو نو دی د عبادت د روز کې هیلي حواله شروع کړي او د دوی دغه وخت کې چې کوم ډله وا نو داغي کسبو ماهیګيري دا یو کلیو اعلان ومو او دا زمانہ داوود علیہ السلام وا د دل چې واقع ذکر کړي نو دا سمندر په غاړه یو قوم اوسېدو او دوی به د میانو کاروبار کو میان به سمندر نه نیول نو حکم دوی ته داراغه چې د هفته پرز بخکار نه کوي ځکه چې به عبادت کوي میان بنه نشي د الله شان ته ګوره امتحان په تور د هفته پرز ډېر بیان راغلیو دی بہت اصله نشونه وي نور رزیدونه نیو د هفته پرز دومره ډېری بدوی چلونه شروع کړه چله داسې شروع کو چې دی با د جمعې پرز کونډه ولګول او بند به وتړو د هفته پرز ټول میان باغی کې جمع شو نبی او بابل رزرو ایست چا بوته ولا کدا څه کوي وینم خو د هفته پرز کار نه کړي دا کوم بند چولې او د جمعې پرز او بیا د اتوار پرز کولو نو داسې هیلي حواله شروع کړي چلونه شروع کړل د الله په احکاماتو کې دغه رنګ
یو کس هغه د سمندر په غاړه ناست دی او هغه لګیا دی او دس کې مخلاص انځي په دې دوران کې لپې چولا قدرت ته ګورغه امتحان په تور لپ کې مې راغی ناغه چوس سوکم زله وته ونیو ما خو خپل نه راغسته دا خو په خپل راغله دی بس لپې دا سويشته مې شاته وښته بس لاس مخ انځلو نه بعد مې روغون تر आवाज ته کوته یوړو پوخې ک کلی کې بوی خور شو چاوي چاله کرن خدا افتی روز دا نه مې چا پوخ کړي دی اجه تاسو شو دا وته کیسه وکړه چې ما خدا په خپل نه راغس دا په خپل الله پکې راغی ما مخ انځلو او بس راومېړو دغه نه دوی کې هلي حواله شروع شو چلونه د الله په احکاماتو کې شروع کړل خام بس الله په عذاب راوسته مختلف قسم عذابونو په دی باندې رااله او په دوی کې درې ډلې بیا جوړې شوې سورې اعراف کې په تفصیل راځي یو ډله وا چاغي به داخلي حواله کولې دویم شیخ فرید ډلوای په چپو لکه حق پټون کې خلک کوملیان او غیب مسرقین اصل بس یو مړه ځب ټیکته اهلو ته جایز وي او درې مډله وا چاغي به رد منکر کو چې دا غلط کار کوي نو چې عذاب راغی رد منکر والا بچ شو او دا دوه ډلې دا چا چې بدا ګناه کول او څوک چې پیچپو دا دوه غرق شو سورہ اعراف کې په تفصیل راځي خو اوس وګورئ ولقد علمتم الذين يقينا تاسو په جندل کسان یا تاسو کوی په حال دا غچا باندې اعتاد او چې زیاتې کړو منکم تاسو نه په سبت د خالی پورس فقلنا وسمغ لهم بي تكونوا شيء قردتن شادوغان خاصین ذلیل د دوی نه الله شادوغان جوړ کړه قردتن ظاهره کې انسانانو مگر انسان نو د شادو شکل شو دا سزا من جنس العمل ولی چلول سو کوي شادو چلول کوي نو دویم چل نه ول کول نو الله ولا شکل له شادو ورک دردی عذاب او خاصین ذلیل خسانه دی لری کېدو ته وای نو در دی پرنګ شو اباځ کې مونږ دلته بیا یو خبره کوي بدا انسان د شادو د نسل دی ډاروین یو تیوري دا نو ډاروین وای په بایو کې بدا انسان چې کم دی دا د شادو د نسل دی حالکه مونږ ته به مونږ خو نه یو ته به د شادو د نسل یې کنه اصل لګیای تفسیر المانی والا وای حقیقت کې د دوینه شادوغان جوړ شو خدا د عذاب په تور او چا بل چې الله د سید عذاب په تور شکل مسخه کی درې روزو پرغی نه پاتې کیږي دنیا کې داغي نسل الله نه خوري دقل د دوی ختم شوی دی ښا د دې نسل خور شوی نه چې دینه بیا انسان نه شادو جوړه په د نسل نه لکه د مخکې به انسانان د سید نسلو د عذاب خو پدې راغی دینه مخکې مې انسانانو خدا سي غلط تیوری ده ښا غلط خبره کړې ده فجعلنا مسمون ورزل دا واقعا نکال نعبرت لما دا چا دا پارا بین یده حجکم دغلت موجودو وما خلفها وکم چلریو د زینا وموجتن و نصیحت شل المتقین دا پارا دا متقیانو پدې کې دا عبرت شوخه چګورا الله سوک د حکم خلاف ورزیو کې الله په دې عذاب راولي دا زیاده خلکو د پارم او دروستو خلکو امت د پارا دا یو نصیحت شو عبرت شو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً دا دویم مثال ذکر کړي د چلول ذبح البقر دا دویم مثال دی الله رب العزت بنی اسرائیل ته د غوا د ذبح کولو حکم کړو نو دی پاغي کې هلي حواله شروع کړي او دی پاغي کې چلول شروع کړو دیوی چې بس نه کو دا نو داګه د پردا سي چلول شروع کو چې کله به وي د دې عمر څنګه دی رنگي څنګه دی او دا به څنګه مطلب دا چې دا حکم موږ نه پورا کوو علماوی د دې مثال دا سره لکه یو استاد شاګرد ته وي اوبر وړه او دا غزل ني نو ته یې رجی وب ګلاس کې وړم کو جام کې وړم او دې جام کې وړم اجي ګرم وړم کو یخ وړم یاره ګرمي اوبر وړه خجی ته بمبې نه وړم کو نه دا کوي نه وړم دا یو خبره کوي چې اوس بس دې من شي چې ما ته چې مر وړه دغه سي د بقره حکم دي ته شو د دې ځلونو نو یو تاسو به کو چې الله دا حکم والی
خو موسی علیہ السلام چته پارام کېده ام ورته یې خته دی به تپوس کو هغه بوله جواب راوړو په دې کې سلوي ښکاله تیر شوي دي او دوی دغه سي په بقره کې اخته دا هم د الله په احکامو کې دوی سکول چل ولې شروع کو بعضی مفسرین دا واقعا یو مړی سره خاص کوي دا بنی اسرائیلو کې یو مړی شو وروسته واقع راځي دینه بعد نوی هغه بے جرم ووجل شو مظلومو دا قاتل نه معلومه ده نو الله بنی اسرائیلو ته دا موسی علیہ السلام د وحی په ذریعہ دا خودل چې تاسو یو غوا ذبح کې داغه اندامونه راواخلې او د دې مړی اندامونو سره رګړاو کې د مړی براپاسي خپل قاتل به وخی او بیا به مړ شي دوی ځکه ذبح د بقره وکړه خدا خبره ټیک نه ده ورسره زره دی دلایل ویم چې کله واقع شروع کو بس دوی ته یو عام حکم شو چې غوا ذبح کې او کوم رنگ غوا چی خودی به کې چو چرا شروع کړه وګوره اول دی واقع ته وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَقْچوي موسی علیہ السلام نے قومي خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تاسو حکم کوي ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوي یو غوا قالو دوی تتخذنا هزوا یتنی سمون پټو کو یعنی اتنی سمون پټو کو مطلب د دې پزله کې د تقدس هغه خیالو چې دی موږ ته د غوا د حلالولو نه وي سم مذاق بکې نو قالو موسی علیہ السلام اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین چې شم نه پوهونه زه د الله نه پناه غواړم چې ولې نه پوهم چې زه تاسو سره غف لګوم نه د الله حکم دی چې غوا لاله کې بس غوا لاله کې قالو دی یو دولنا ربک غواړ زمونږه مونږ د پر رب کې د خپل رب نه یو بیلنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا صفت پیدا دی غوا اے دا غوا بسرنګي سرنګ غوا لاله کو مونږ د پاره دا وغواړه دلته نو سوالات د دوی شروع شوخه نو موسی علیہ السلام بلاړ کوئی تور ته جواب به راوړو قالو موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمایي انها بقره بشک دا وغوادا لا فارد النزړه دا ولا بکر النزوان دا نه بوډه دا نه ځوان دا اوانو درمیانه د بین ذالک په منځ د دې کې دا څه غواده چې فارد ختم نه دا عمر قطع کړي نه دي او بکر نه وي ځوانم نه دا بس درمیانه د چو بچي دوی شوي د قصې بس ځوانه وګوره ففعلوا بسو کې ما تو عمرونه چې تاسو کوم حکم کې دی شي نو قالو دی بیا یو دولنا ربک او غړ زموږ د پاره د خپل ربنا یو بیل لنا چې بیان کې مونږ تمالونو ها څنګه به رنگ د دی غوا ای رنگ بل دی څنګه اوس رنگ چار رنگ دوی راغسته وا حوزله نو کنه نو بس د رنگ ته پوسو نو قالو موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمای انها بقره بشک دا وغوا د صفرا او زیړه دا فاقع اللونها خالص رنگ ده او تسر الناظرین خوشالۍ بکتون کولرا دا داسې غوا ده چې زیړه غوا ده او خالص د دې رنگ دی بل رنگ په خيجی نه بس دغه رنگ دی بس دغه رنگ وګوره تاسو سوالاله کې او تسر الناظرین دون خسته وي چې څوک وته ګوري نو هغه به ته مخخ کاری خوشحاليږي چې څومره خسته غوا ده دغه سیو کې دا بالکل بیجا سوال مفسرین وای د دې ذبح سره د رنگ اړو سو جوړ نو بچ کوم غوا او کوم رنگ ولم رانی ولې او د الله حکم هم پورا کړو فزلې نو کنه قالو دی یو دول نار ربک او غړ زموږ د پاره د خپل رب نه یو بیلنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا صفت ر دی غوا ان البقره بشک دا غوا خو تشابه علینا ګډ وډو شو باندې چې ډېر سوالات کله وکړه کنه نو بس عذر د دوی له طرف نه راغی چې دا خو خبره په مونږ ډېره ګډ وډه شو بس مونږ له یو تعین ضروری دی نو دا خبره چې دوی کله وکړه نو دې پسې وی و ان بشک مونږه ان شاء الله کو د الله خوښ شو له مهتدون خامخا هدایت موندون کې بشو اے ان شاء الله وی نو بس دلته د توفیق ملو شو مفسرین وی دغه اشاره و چې دوی د عزت لکم شو او حدیث کې راځي کدا ان شاء الله دوی نه ویلې نو قیامت پورې بدا سي په شک کیو او دا سي غواب وته ملو شو نه وا خو د ان شاء الله په برکت باندې اکار وته آسان شو
ان شاء الله په هر کار کې ویل غواړي. ان شاء الله سمانه د الله او غواړي دا سبا وشي نو دا ویل غواړي ښا. نو قال موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمای انها بقره بشک دای وغوا د لا ذلول نه ذلیل دا تثیر الارض چړولې د زمکا ولا تسقي الحرث او نه وبکړې د فصل مسلمه روغ د لاشت فیها نشته داغ پدې کې او مخالف رنگ پدې کې تا بالکل سالمه غوا دا چته پټیو بکړې نه دی چرته ازمه کې اړولې نه دا روغ رمټه غوا وي ښا دغه څوک یې کنه او داغ پکې نشته. قالو دوی الان جئت بالحق اوس تراتلو کړه په حق سره. اوس ګوره پورا بیان لیوستو کو او د سوالاتو حاجت وی پاتې نه شالان کې مخ ولدا حق نو سو حضرې نه مانن کړ وما کا خاف ذبحوا بس دوی ذبح کړه دا غوا فل حال وما کا دوی يفعلون او قریب نو چې دوی دا کار کړو ذبح کړه خو بس قریب نو چې دا کار کړو بیا هم ځل نو او دا نکول وجه سوا هغه کسر دي سوالاتو دی واقع کې ډېر فواید او مسائل دي خام دی واقع نه سو خبري معلومي شوي یو دا چې غیر ضروري سوالات په دین کې بنه کې الله او رسول چې کوم خبره تا ته کړي پاږي کې به بیجا چو چرا سوالات نه کې شریعت چې د کومه خبره نه چپ پاتې شوی ته هم چپ پاتې کیږي. بل علماء د دین یو قاعده راستره محدثینو چې چا سستی د الله په یو حکم کې وکړه الله دې توفیق واخلي لکه د موز وخت راغی او تا خوا دې خوا کې کله ورګه دا کار کوم کله خو نو الله بدن توفیق واخلي موز وونه کی دغه شعار د دین کار کې قران وخت او تا خوا دې خوا کې راضی نه پدې کې به درس ختم شي او ته برا خطای دا توفیق سړی نه الله والی چې الله دله د نیکه توفیق ورنکي نو داسې باندې کې سستی چې چوکړه نو هغه الله توفیق سلب کی. او لایانی سوالونه باندې کې خام لایانی د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې اوسړیو هغه وفد لګلو jihad لا نو التن وت امیر صاحب خطر لګلو چې دلته وکسته او زموږ په دې ملګرو کې اختلاف پیدا کړي داسې شکی سوالات کې ډېر زیات عمر فاروق رضی الله عنه وتخطو لګلو واپس ودا سړی مال راولېږي چراوي لګلو بس وې تړ وې دي ونه پسې وتړې او شنه لخته راما تکړه او وی وقسم دونه وخت چې زخونه ولا را بار کړه چې زخونه به کله بیا په جوړې دی شو بیا به ورغه بیا سم وخه هغه په جړا شو ته امیر المؤمنین یا خو مې ملکا او یا مې پرېدا تزیت سره راکې وې دا زکه در کوم چې ته بیا بیجا سوالات نه کې په مؤمنانو کې اختلاف نه پیدا کې دا غو شک ته خلک چې سیاسي به سوالونه کې د وجنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا چې تاسو به بیجا سوالات نه کوي لایانی سوالات دا بعضی خلک کی نو هغه اصل لایانی سوالونه کوي یره چې د موسی علیہ السلام د مور سنوم او سره کدي سوال هیڅ ضرورت نشته نه ته په جنت تللی شو نه جهنم ته پتلی شي اسې فضول سوال تاریخ یو خبره د مختلف نمونه براغلی ته ولې د دې باره کې خلک چپ کې یا سو کوئی د ابراهیم علی السلام د ګډ غوخي چا خوړلې وي او ابراهیم علی السلام چې جنت نه ګډ راغی او اسماعیل علی السلام په ځای ذبح کړ تا چا خوړلې وي ازمو یو عالمو ناغوي د بدعتيان ټول د خوراک خبرې کوي وي د بدعتيانو مليانو خوړلې جوابداري خبرې وی لکه ګور هغه دور کې چې کوم مالی غنیمت بو قرباني بو نو بر اور براغه بس وځو جوابداري خبرې وی خدا سوال به جاري اسی وخت ځای کې یا سوک چپکه د باز خلکو مقصد دی چې زدا سي سوال کوم چې دی چپ کم دا ته غلطه کې بیجا سوال دینه من راغلی ده خان نو دغه سي دوی دا سکولو غو رسونو په غټ تکلیف کې پرې وتل او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی ته دی غوا په دې سوالات او په دې کې سو کې دوی سلويخ کال تیر کړ خام سلويخ کال دا خبره د قصي روانه وا او زنده دا اخر ولا بیا توفیق د غسی ملو شو چې ان شاء الله وي ورپسې وګوره وایز قتلتم نفسا فداراتم فيها دا دریم خواصت د يهودو مشرانو قتل النفس دی به جرم خلق وجل د يهوديانو کې غټ خواصت یو دو دا مخه وسې کول هلي حواله کولې
نو سو رب الخباست پدی کسو داو چې دی با بے جرم سړی وجلو دلته د یو قتل یو واقع راغلی وا واقع ودا د خزي یو واقع وا ځکه حدیث کې راځي چې اوله فتنه په بنی اسرائیلو کې د خزي د وجنا برپا شو وا ودا یو ترو نوروارتی لورو غوستا اغله ورنکړه اورواره را پاسې د اترې مړک او بیا داوم په دغه تر کورانه وکړه چې دا هم دوی کړي حالانکه کار خپل کړو نو الله هغه مظلوم قاتل خودلو نو داغه د پاره عام مفسرین دا تفسیر وختي مو وی کوي اغي سوې د قتل چو شو نو اغي وی الله حکم رول کړو د موسی عليه السلام په ذریعہ چو غوا ذبح کې او د غوا چې کوم هغه غوخ یو اندامونه دی راواخله او د دې مړی دی اندامونو په صدا سي اومګه دا سړی برا پاسي دا موسی عليه السلام معجزه ووي نو دی خپل قاتل وخی خدا خبره د حقایقو نه منافی ده په دې باندې ګڼ دلایل دي یو دلیل وګورئ مفسرین وی په حرف د ایس سره مستقل واقع ته اشاره ای ودلته دا و ایس قتلتم راغله دي کړه دا مستقل واقع ته اشاره ده مطلب د غوا واقع جدا ده او دا جدا واقع ده یو دلیل دا شو دویم دا چې کته دا سړی چې مړ شو او در قاتل د خودو د پاره د ذبح البقر واقع راغلی دا نو په کار چې دا واقع الله پهله ذکر کړی وي او د غوا د بیا ذکر کړی نو دلته خو د غوا پهله واقع ده او د سړی واقع بعد کې ده دا مناسبت نه برابرۍ درېمه خبره چې که چرته قتل سبب وي نو په کار چې بیا پدې خبره کې جلدی شوی تاسو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ابن کثیر نقل کړی دی چې دی واقع کې څومره کال تیر شو سلويخ کال د غوا دی کیسه کې دی سوال جواب کې نو ولې مړې نسخه کې چې مړې شوی دی دوی د غوا ذبح ته انتظار کو سلويخ کال بعد دوی چې د غوا ذبح کړو به چې د اندامونو راغستې جګه مړې خو ټول خورې ایری شو نه دا مناسبت نو خریخه او سلو پنځمه خبره ده چې که چرته دوی دا غوا ذبح کړی وي د دې اندامونه راغستې وي او د دې مړي اندامونو پسې مګلې وي دوی خو شرک د غوا د وجه نه راغلی او الله خو رد د دې غوا د عبادت پر سورې بقره کې ذکر کوي چې د دې ځلنا تقدس د غوا ختم کی نو بیا خو به تقدس خډیر شو چې دوی وګوره د غوخو د غوا کې کمال شتا نو تقدس بیا راغلی نو دا خو الله ردی خلاف کوي د دې دلایل په وجه باندې دا جدا واقع ده او دا جدا واقع ده نو بیا پدې کې ترجمه مختلف دي اول د آیات ترجمه ته لګو ګورئ خام و اس قتلتم مغو چې تاسو قتل ک نفسن یو سړی فدارات مستاسو په اختلاف شوه فيها د دې مبارکي او والله مخرج کار کون کې ما غسل رکنتم تکتمون چې تاسو پټول دلته عام مفسرین اوس دا معنی کوي خام اغي سوې هغه وخت چې تاسو قتل کو دا سړی نو تاسو په اختلاف شوه پد کې او الله کار کوون کې واغ چې تاسو پټول نو فقلنا الله موږ وته اذربوه وخین دا مړی دی اذربوه کې د زمایرو کې اوس عام مفسرین دا معنی کوي اغي وی دا هو ضمیر نفس تراجی دی هو خدا نفس او به بعضها په بعضی حیثیت دی غوا اغي دا ضمیر غوا تراجی کوي او کوم چې ما مطلب تاسو ته بیان کې جواب دا غینه مې کو نغه رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمه الله وی چې نا دلته زمایر دوانه نفس تراجی دی فقلنا مو یذربوه هو خدا مړې به بعضها په بعضی سور دی مړی ته دی مړی خپل اندامونه یو بل سره رګړاو کې دا دغه پیغمبر معجزه وا مړې برا پاس خپل قاتل بوخی دغه آسان تفسیر دی او دغه اصل تفسیر دی خام دا مطلب دی نو دا اعتراض ختم شو په دې باندې خام نو مونږ وی یذربو وخه د امړې به بعضه په بعضه حصو د دې مړی کذالک هم تر یو حل الموت جو نکی الله مړی و یریکم موت استخای آیاته
خپل نخې د قدرت لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ تاسو د عقل نه کار واخلئ او په دې کې حکمت سو یو خدا چې دوی وی د قتل په باره کې د یهودو په موسی علیه السلام باندې شک کو قاتل الله را پاسو او خپل مقتول الله را پاسو قاتل او خو نو موسی علیه السلام باندې شک ختم شو دوی دویم نمبر پدې کې بعض خلک دغه ته د قیامت منکرو چې څنګه الله یو سړی مړ کې دوباره ژوندې کوي نو چې دا مړ کله ژوندې شو د خپل قاتل خو ټولو خلکو ته قیامت یقین راغی چې واقعي قیامت برازي امون بدق سی پاسو دغه دا حکمتونو خا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك دې زنام د یاد د رب د پاره دی دا ګوره مخکې د مشرانو درې خباستونه ذکر کړل د یهودو د ورپسې د یهودو د کشرانو 15 خباستونه را روان دي خو منځ کې د رب د پاره د یو آیات وروړو چې د دې واقعونو بعد پکارو چې د یهودو ځل نرم شوی وي او ځل نورم سخت شو ایس اثر په ونه کو دي واقعاتو او د خبر یهود ډیر کلک خلکو ثم قصد بیا سخت شو قلوبکم ظلم استاسو من بعد ذلك پس د کارنا فهیا کل حجاره پشان د کانی شول او اشد قسوا یا زیات سخت د دینام کانی خو بلا نرمي د دوی زړه د کانی نم سخت دومره سخواله نه ښا د وجنه د بدبخته علامات په حدیثو کې راغلي دي اربعه من الشقاء نبی رسول الله وی سلور نخې د بدبخته دي ښا یو جمود العين کله چې سترګې وچی شي او استاد سترګونه د الله د یری نه اوخ کې نه روزي دا استاد له شقی دی استاد له سخت شوی دی پزان لګ نظر ثانی وکا دویم نمبر وقصاء القلب چې کله د سړي زړه سخت شي بالکل نرمي پکې د سره ني دا بدبخت سړی دی درې موتول العمل کله چې غټ غټ طویل امیدونه خلق ساتي زبدا کوم او زبدا کوم دین او قران او عبادت ته هيري او صرف د دنیا لوی امیدونه زما بدا بنگلی وی زما بدا چلی عمر تیر دا بدبخت سړی دی او سلورم والحرز علی دنیا په دنیا ډیر حریصي هر ټیم د دنیا خبره هر ټیم د دنیا باره کې سوچ او فکر د دین خبره نه کوي دا بدبخت سړی دی ښا نو الله وی د دوی مزله د کانی او کانی نم سخ شو ایک کانی کې حسن حسن نرمیش ترا شو غره د کانو درې قسمونه خي و ان من الحجاره او بشک بازي د کانو نا لما خامخاغ دی تفجرو چې جاری کیږي منه داغن الانهار نهرونه بعضی پکانو کې داسري چې نهر تجاری شي نهرونه تاسو کتلی دی غرونو کې پکانو منځ کې الله نهر جاری کړي و ان منها بشک بعضی پدیکانو کې لماغ دی یشققو چچوي فیخرج بس روزی منه الذين الماء لګي غونتی وب بعضی کانی نه لګي غونتی وب روزي چینته وړه جاری وي غریز العقل کو بتا سګوره د کانی نه چینه جاری شوی و ان منها بشکا بعضی پدیکانو کې لما اغدی یحبت چراز غړي من خشیت الله د یری د الله نه دریم قسم کانی کو وبته نم روزي او کله کې تاسو ګوره لینډ سلایډینګ وشي کانی خپل حالت بدل کی یو ځن را خوش شي بل زیتا خو تبدیلی پکې راځي انسان کانی خو ګوره نرمي پاکستان سشتا هغه منکر انسان ته وي ته د کانی نم سختي تاکي بالکل نرمی نشتا کانو کې خبره دونه نرمی شتا کړه او دا درې قسم کانی دلته یاد کړل نو د کې اشاری دي دا زیات وبت چې دی جاری کیږي دنا د موسی علی السلام هغه کانو چې امسه بیواله ډېری چینی تجاری شوی لګي وبت چې تروزی نو اغا سوره حشر کې وتا سوره راشي چې زلزلہ کې اکثر دا غروچ وی دینه وبدا سره لګي روزي او دریم دا غر کلا روز غړیږي او بل دا چې پدې کې مونږ تم تعلیم دی چې ګور یا خود اول کانی غونته جوړ شه مخاطبه قران زدکا او ځان د اول کانی غونته نهر ک خلکو ته بیانوا کدا نشه کولې د دویم کانی غونته ځان جوړ کا کم سے کم خپل هغه خاندان خو ټیک کړه آس پڑوس خو ټیک کړه دریم نمبر کانی کې اشاره ست خپل ځان ترا چې نور سم نشه کولې د خپل ځان خو بدل کړه څنګه چې دا کان خپل حالت بدلای دا مونږ ته اشاره ده چې ځان د سکا
افتطمعون ان یؤمنوا لکم. دې ځنا پنځه ډلې د یهودو د کشرانو ذکر کوي. اول محرفین معنوي، په د یهودو کشرانو کې پنځه ډلې جوړې شوې او د دې هغه ډلې او بد صفات هم ذکر کوي. یو قسم خلق بکیو چې د الله په کتاب کې تحریف معنوي شروع کو، معنی د الله د کتاب بدلولې، داغي تذکرہ کوي. افتطمعون یتاستمل ری ایؤمنوا لکم، چې دوی به ایمان وروړي تاسو سره. مؤمنانو ته وی تاسو خدا حسه کوي چې دی باندې کوشش کوي چې ایمان وروړي. ای اتدعوهم الی الحق ويطمعون ان یؤمنوا لکم، تاسو دی را بلې حق طرف ته چې دی با ایمان وروړي پتا سو تاسو سره. وقد كان يقينا د فريق وډل منهم د دوی اسمعون چې اوري کلام الله، کلام د الله، ثم يحرفونه بیا اړې دی لرا من بعد ما قالوا پس داینه چې پوي شي په وهم يعلمون او خپويږي. پس د پوینا پدې کې تحریف شروع کی. تحریف څه ته وي؟ معنی د الله د کتاب بدلای ښا، د الله د کتاب معنی کې تحریف کوي. لکه دا تورات کې د نبی علیہ السلام صفات راغلو چې اخیری نبی بدا سیدا سی، دا يهود کو شران راول کېدل، د پیغمبر هغه صفات ټول بدل کړل. دومره محرفین دي ښا، او هغه یاتونه بدلول، ځان پکې خبرې جوړولې. د وجه نه پدې او زموږ امت کې تحریف منع دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما دروغ وتړل پیغمبر وي قصدن، او دې ځان له جهنم کې غټه کند وګوري، دوکه ته ځان تیار کړه. اوس وګوره بعض خلک حدیث د رسول الله نقل کوي خو تحقیق نه کوي. نن سبا په سوشل میډیا باندې يهود ډېر اکټیو دي، يهود ایتیست دا قسم خلک ډېر اکټیو دي. نو دوی یو خبره ذکر کړي ولاندې وتلی کړي حدیث د رسول الله، حدیث نبوي. زمونږ نه په الکان سکی بشلق ورکی شیر کوي، الک بلا تحقیق پوسټ دا بنه شیر کې کته یو خبره شرک لا د رسول الله نه وا او تا تحقیق نه کړي، نو دې جرم کې وتم گرفتار کې چا په عملو هغه خبره و د رسول الله نه تا برزان نه شیر کړي. نبی علیہ السلام وی چا چې ما دروغ وتړل د جهنم کې ځان نه کنه تیار کی، دا سی باندې کې تحقیق بدار خبرې کې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دوی مړلا په دوی کې وو منافقان مفسدان، په خله بظاهر و یو رنګو او رسو بل رنګو ښا، دا ردی په کشرانو کې وو، جاهل امیان هم دي ته وي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ منافقان مفسدان چې اسلام د حقانیت تصدیق وکړو نو مشرانو مورټل تاسو دا ولي کوي او د دې مخکمه چې اسلام حق دین دی، پیغمبر حق دی، دی به منې کول خپل کشران. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دوی ملو شاګسانو سره مونږ چې مؤمنان دي نو قالو وی آمنا مونږ ایمان راوړې دي. وَإِذَا خلوا کله چې لاړ چې بعضو باجر دوی لا باز ان بازو ته نو قالو دوی وی تحدثون ما تاسو خبر ورکوي دوی ته، بازو ته لاړ شي مطلب د کشران بلاړل مشرانو ته وی چې نن خو مونږ د رسول الله خبره اوري دا خو بالکل صحیح خبرې کوي، قرآن خو حق کتاب دی. نو دی مشران مو ته جواب کوي قالو دی ورته تحدثونهم آیات تاسو خبر ورکوي دوی ته بما پاغ فتح الله چې الله بیان کړی دی علیکم پتاسو یحاجوکم به تیر پر چې دوی دلیلونی سی پتا سو باندې به په دې سره عند ربکم پنځ درب تاسو مشرانو به ورټل دوسه مو وای چې دا مسلمانان په حق دي، ولی د الله پنځ دی به دلیلونی سی چې الله وګورا مشرانو منع کړو، دې کشرانو خو حق منلو، یعنی الله په دربار کې به وي کشرانو منلو خو دې مشرانو منع کړو. دا څه مکوي د خپل کشر به منع کو چې د پیغمبر او د مسلمانانو تایید بنه کوي. نن سبا مفاد پرس خلق د حق نه خلق منی کوي، دا غو د يهودو روش دی، د يهودو طریقه ده. خام ليحاجوکم دی بدلیون ستاسو باندې پدې سره پنځ ضرب تاسو فلا تعقلون ولذا عقل نکار ناخله. الله ولا جواب ورکي ښا اولا يعلمون يدوین پوي ان الله بشک الله يعلم پوي ما په اسمن يسرون چې دوی پټ کوي او ما يولینون چې دوی ښکارا کوي. الله وي زه خو پوي هم کنه سو علیم بذات صدور مستر زړه د حال نم خبره تاسو دا کشر منه کو هماله برازه حساب بکو کنه.
ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب درې مډل په دوی کې امیان جاهل امیان چاوی بلا تحقیق کارونه کوي او بیل مشیخی کوي دا په يهودو کشرانو کې او بل ډله وګورئ ومنهم بعضی په دوی کې امیون امیان دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په معنا او مقصد د کتاب دا می تعریف خپل وکړو دا امی چې کوم دی کنه منسوب بسوی د نبی علیہ السلام په صفت کې چې کله امی راشي نو دا د مدح او خ صفت دی او کله چې امی مونږ تاسو کې راشي نو داغه تعریف دار لا یعلمون الکتاب چې په قران نه پوهیږي الله په کتاب نه پوهیږي هغه ته امی وای امی ورته وای ښا دا مضموم صفت دی دا خلق په حواله سره اوس وګورئ دې تعریف نه یو بل خبره معلومه شوه که یو مولا دی علمونه کړی دي فنون ویلي دي صرف نحو ګرامر او نور کتابونه خو ویلي دي او قران ولا نه ورزي نو قران د امی ویلې د لا یعلمون الکتاب ورته اتکال علم کوم عالم حاصلای د دې مقصد دی چې په قران زده کا دوی اتکال علم کې او بیا قران ټپ کی دا خو بیا تا فنون وي دي ته فنون وي دي نور کتابونو ته صرف نحو ګرامر د نور علم معنی وغیرہ ته فنون وي قران او حدیث جدا ده کدي او فقه او دا نور فنون دي دې مثال دا څه لکه تاسو په اسکول کالج کې دا فزکس کیمستري بایو وای دا فن نو دغه شی دویم فنون ویلي دي عالم هغه چاته وي چې خپل علم په قران کې به استعمال کوي قران درس بیا کوي قران باندې پوي دوی علمونو کې بیا قران درس نه کوي نو دا امید ښه لا یعلمون الکتاب دا عالم تعریف دغه دی بعضی بدوی کې امیان دي چې نه پويږي په کتاب باندې الا مانی مگر صرف په تلاوت امانی غړې معنی مفسرین کوي یو معنی دروغ مگر صرف په دروغ پويږي بل معنی خواهش په خپل خواهش پس روان دي او امانی تلاوت ته موي صرف په الفاظ او په تلاوت پويږي خو په مقصد او معنی د قران باندې نه پويږي واینهم دوی ندی الا یظنون مگر اٹکلیان دي اٹکل پس روان دي فوائلون پس هلاکت ته داوس سلورم فریق محرفین لفظی سلورم اډل پدی کا شرانو کې وا لفظی تحریف به کو د الله په کتاب کې لفظن فوائلون بس هلاکت للذین دا کا ساوند پر یکتبون الکتاب چې لکی کتاب بیا دی بخپل لا سنو ثم یقولون بیا دی وی هذا من عند الله دا خدای الله طرف دی یشترو بی ثمن قلیلا تیرا پر چې دی واخلی په دې باندې د دنیا لگا د الله کتاب خپل پلا سولې کې ودا خدای الله په کتاب کې راغلی دي اگر تورات په حاشیه به خبرو لیکلا او بیا به دا خدای الله په کتاب کې راغلی دا الله وی د غلا استمات شاه چې تا په خپل لاس خبرو لیکلو ماته منسوب کې فوائلن هلاکت ته کړ او تسره پر لیشترو بی سمن قلیل دنیا به پیغستا تاسو سماویلو سګولرال مالدار سړی ناغله به سزا معاف کړو دا تورات کې راغلی چې څوک معزز سړی وي خیر دی چې هغه سره نرمي وشي او هغه نه به سوا غستل لیشترو بی سمن قلیلا فوائل بس هلاکت لهم دی د پارا مما داغنا كتبت ايديهم چلی کې ردوی لا سنا فوائل الله مو هلاکت دوی د پارا مما داغنا یکسبون چې دوی کم کسب کوي درې ځله ویل لفظ راغه پایات کې دا دریو زمانو ته اشاره ده فیوچر پاسٹ او پریزنٹ تا اے حال کې امتبا دی ماضی کې امتبا او نو مستقبل کې امتبا دی وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات فریق خامس پنځه مډل د کشرانو دی بزاله جنت خاص غنلو وی جنت ته کوزو سره مونږ بزو يهوديانو کشرانو وي او ځکه سلوي خرج زمونږ مشرانو د غوا عبادت کړو او شرک کړو نو ځکه سلوي خرج به جانم ته بیا وروزو جنت خو زمونږ ټیکه ده دا سی به خو ګوره وقالو وی د يهوديان لن تمسنا النار هرگز نو را رسی کی مونږ ته اور د جهنم الا ایام معدوده مگر هغه چن ورځې د شمیر اول خور شنه زمونږ لپاره او کویم دا چن ورځې وي نو قل پیغمبر دوی ته جواب ورکا اتخذتم عند الله آیت اسنیول د الله سره حدن وعده ولی فلن يخلف الله وحده بس هرگز خلاف بونه کې الله د خپل وعده ان تقولون آیت سوای علی الله په الله باندې ما غسلا تعلمون چې تاسو به نه پويږئ الله سره ولې سواده اګریمنٹ کړی چې موږ به جهنم نه راکې او جنت به راکې نو ضرور وځي چې شرک هم کړی دا تاسو غلطی خبرې دي
دې پر دا خطاب هم ختم شو. بلا من کسب سره د تخویف ته وی بلا ولینا ته تمره د خطاب په تخویف او بشارت سره بلا ولینا جهنم ته وځي من اغسق بزی کسب سیئاتن چکړی چا سیئاتن گناہ سیئنا مراد شرک دی چا شرک کړي واحاتت بی خطیئته اور چا پیر شوی په د باندې دا شرک دد یعنی دی شرک ګر کړي دی شرک سره د مرګ راغلی دی دی همیشه جهنمی دی زګه شرک سره چې څوک دنیا نه لاړل دی همیشه جهنمی دی شرک نے خپل حیات او جن کې توبه وستا الله معاف کوي بیا فاولائک دا خلق اصحاب النار اور والا دی هم فيها خالدون دی او بدی کې همیشه بشارت چا چې د شرک نزان بچ کړ د يهود نه خو نزان بچ کړ والذین خلق امنوا چې ایمان وروړو اخیدره توحید اپنا وکړه وعمل الصالحات عمل مکنیک د پیغمبر سنت طریقې مطابق هم فيها خالدون دی او بدی کې همیشه همیشه هم فيها خالدون دی او په جنت کې همیشه همیشه خان جنتیان دي اولئک اصحاب الجنہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل دې جنا دریم خطاب دی 83 نه 86 پورې پدې کې بیان دی اے انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي الله به دوی ته کوم خبرو حکمونه کول چې دا او کې به نه کول او چې کوم نه به دوی منع کړو هغه ته به راتل کول دین الټا کړو وګورئ وایز اخذنا وخت چې موږ الله وی اغسطه و میثاق بنی اسرائیل هغه واده د اولاد د یعقوب علی السلام نه لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ د الله نه سوا د بل وګورئ یو الله ته دا واده اغسطه وا چې شرک منه کوي دوی به شرک کو الله ته شرک منه کوي دی وکاو دوی موبایل والدین انسان خپل مربلار سره خېګړه کوي وذل قرب خپلوانو سره ول یتام یتیمانانو سره ول مساکین او مسکینانو سره د دې خلکو سره به خېګړه کوي دی به د دې خلاف کو ګور الله خپل حق پسې دویم د بندګانو په حق کې اول حق د والدین وروړو د والدین ډېر اوچته درجه ده الله خپل حق پسې متصل د حق ذکر کو حدیث د بخاری او مسلم کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت راغلی دی صحابی راغی نبی علیہ السلام ته وی ایو العمل افضل کم عمل په عملونو کې افضل عمل دی نبی علیہ السلام ته الصلاۃ علی وقتها موس په خپل وخت کې کول د افضل عمل دی دا صحابی بیا تاسو کوي چې قلت ثم ایو بیا ما تاسو کو چې بیا کم یو نو قال نبی علیہ السلام راتوی بر الوالدین مور او پلار سره خېګړه کول دا په اعمالو کې افضل عمل دی او بیا ورته موي قلت ثم يقال الجهاد في سبيل الله بیا دې پسې افضل عمل جهاد د الله په لار کې کول دي دارنګ صحابي راغله بل چې د نیکی کول غواړم من ابرو چا سره نیکی وکم نو قال امك ثم من قال امك ثم من قال اباك نبی علیہ السلام د درې پر مور یاد کړه مور سره خېګړه وکړه مور سره خېګړه وکړه پدریم زره وته بیا پلار یاد ک ور د مور حق پر رحم کې ډیر دی او د پلار حق په ادب کې ډیر دی په احترام کې ځکه مور نن ته پیدا ستاره پر ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي بل د مور او پلار حق کو ټولو منم تر دې خدمتو کې دا نه پوره کی تر مرګ پورې بر دې خدمت کې مرګ پورې ایو سړیو خو به ولید کنه نو په خوب کې ګوري چې ما خپل مور په شا باندې بیت الله ته پیدل بوتلا او طوافونه مې په وکړل حج مې په وکړل نو دې خوشاله دي چې ما د مور حق ادا کړ نو چا ورته وي ته څه وایې چې تا د مور حق ادا کړ تا د مور د یوې شپې حق هم نه دی ادا کړی چې د یخنۍ شپه او سخت یخنی و او ته په کټ کې مور سره ماشوم پروت وي او تا متیاز وکړي نو چې مور د تو قتل چې تو خو یخنی دي کیږي زره دا غسقا متیاز نه تر وجود کړ پسینه کې خو او خپل ځان په ګندګي کې اخیو اغه یوې شپې حق هم ته د مور تا دانک کتاب بیت الله له مور په شام بوتله ټول عمر ور دي خدمت کې ټول عمر چې سو پورې وفات شوی ني ډېر خوش قسمت هغه اولادي چې د مور او پلار خدمت کوي بد قسمت هغه دي چې مور او پلار ته خفدي یا د مور او پلار ازاریان دي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابي ته وایي چې هما جنت و نار د مور او پلار ستاسو جنت هم دي او ستاسو دوزخ هم دي او ستاسو خو خوا کته وای چې دا زما جنت شي قدر یو کا خدمت یو کا او کو جهنم دی خو خود دوی نه فرمانی وکا جهنم ته وځي بیا نو ستاسو سره پکور کې اولیاء موجود دي ته بل خو مزه بعض خلک زی یو خو
فلانکی صاحب درګاه رواني بل ځای کې عقیدم ځان له خرابوي ستا په کور کې ولیان موجود دي دوی نه دعا اخلا د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې ډېره ښه قبليږي او دی مور او پلار پرېږدي او بل ځای ته ځي د دوی خدمت کې عظمت دی لوی والد خان نو بل والدین احسان خپل مور او پلار سره خېګړه وکي وقولوا للناس حسنا دا شان یتیم مسکین سره خېګړه وکي وقولوا للناس وای خلکو ته حسن خبره توحید ته توحید خبره مر چاته کوا واقیموا الصلاه او قائموي منځ واتو زکات او زکات مور کوي وګوره دا ټول حکمونه دوی ته الله کړو خو دوی سو کړل په ثم تولیتم بیا تاسو وړي دی الا قليلا منکم مغلق پتا سو ونه لیدل وانتم مورزون تاسو همیشه نه مخړون کیه همیشه تاسو دا کار دی بل نه هی وګوره وید اخذنا وخت چې موږ هغه سو میثاق کوم تاسو نه وعده لا تسفكون دماءكم چې نبت وي تاسو ویني د یو بل ولا تخرجون انفسكم نبوباس خپل ملګری من دیارکم د خپل کورونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون تاسو گواهان وي تاسو الله ویلو چې د یو بل ملګری ویني بنته وي يهودو ته الله ویلو خپل ملګری به د کور نه شړای نه دارنګ تاسو به اقرار او گواهان وي خو بیا هم شکر بیا هم واده ماته کړئ سمانتم بیا تاسو حاولای خلق وي تقتلون انفسکم چې موجل خپل ملګری وتخرجون فريقا تاسو وستای وړل منکم چې تاسو نو من دیارهم د خپل کورونو نه وګورغه خپل کور نم هغه ډله په خپل باندې بار کړه او تظاهرون تاسو به امداد کو علیهم په خلاف د دې کمزورو کې بالاسم په کولو د ګناه کې والعدوان او په کولو د زیاتی کې دا تاسو کارو د کمزور خلاف به مدد کو او د کمزور خلاف بروچته دي او ویاتو کوم کو چرته راشي تاسو سارا قیدیان تفادوهم تاسو جرمانه ورکوي د دوی او هو محرم علیکم اخراجهم حال دادي حرام دي تاسو باندې د دې غويستلم یو طرف ته وباسي بیا ویاله ک چاندرا غونډه کې قیدیان شروع وباسوي واقع دا سوا چې د يهودو یو درې قبيله وي مدینه کې د یو نومو بنو قریظه د بل نومو بنو نذیر او بل بنو نو مالی تاون بنو قینوقه بکول او بیا بل طرف ته مدینه کې دو نور ډلې وي دا چې کوم دین د شام او یمن علاقونو راغلي چې دلته به اخري نبی راځي اغه انصار د یمن اوس او خزرج نو د دوی اولاد د اوس او خزرج دغه بنو قریظه بنو نذیر سره وي سبقونه وي ځکه غي مولیانو او د امیانو نو ګویا هغه پیرانو د مریدان نو چې کله به د اوس او د بنو نذیر او بنو قریظه جګړه رااله نو بس د اوس او خزرج دیبم دی سره مددونه کول اوس بنو قریظه سره مدد کو هغه سره معاهده شوی و او خزرج چې کوم هغه بنو نذیر سره مدد کو داسې نو په دې جنگ کې به د بنو نذیر او بنو قریظه د دوه د يهودو ډلې وي قیدیان براله لکه جنگ بو شو قید کې بس کسان رالل بل فرض د بنو نذیر نه به کسانونه ولې شو د بنو نذیر والا به لکه چاندې راغونډ کې په تورات کې راغلي دي چې تاسو ملګری په قید کې لاړ شي آزاد کې نو هغه چاندې به وکړي پای کې وسنی می جیب کې واچولې او نیمو باندې به قیدیان آزاد کړل نو الله وتوي په دې حکم د تورات خدا سو عمل کوي چې قیدی آزاد کا خو تاسو په تورات کې دامو يهوديانو چې خپل ملګری به وجنه نه خپل ملګری سره جنگ نه کې خپل ملګری به د کور نه نو باسي نو هغه نه مني او دا پیسو چاندو چې بکلهګه فائدہ را دا خو مني نو دا خبره ده ویاتو کوم ایک راشی تاسو سارا قیدیان تفادوهم تاسو جرمانه ورکوي د دوی او هو محرم حال دار حرام دی علیکم تاسو باندې اخراجهم اغه وستل د قرون د دوی نام افتؤمنون ایت ایمان وړ به بعض الكتاب په بعض احکام د کتاب او تکفرون به بعض او تاسو انکار کوي د بعضنا فما جزاء بس نه د سزا مند هغه چې يفعلوا ذلك چې کوي دا کار منکم تاسو نه الا خزن فی الحیات الدنیا مگر رسوایی د بجوند دنیا کې و یوم القیامت او پرز د قیامت یورلا تعصب او فرقه بندی دوی ته مې کوي دی وکولا سرا اولئک الذین دا خلق تی اشتروا الحیات الدنیا چې دوی غوړه ک ژوند دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې فلا يخففوا پس پک پنکړې شان هم العذاب د دوی عذاب ولا ينصرون و دوی سره مدد وکړي شي وګوره دنیا غوړه کړه او آخرت غوړه نه ک در دې باطل پرستو نه خواخه د آخرت په مقابله کې دنیا غوړه کول
حق پرس عالم چت دنیا ته اعلان نه کوي ښا د آخرت مقابله کې دنیا نه غوړه کوي. امام خلیل یو لوی عالم نو هغه ته دغه وخت بادشاہ پیغام رولې غلو قاصد رولې غلو ورته وی ته زمون کور ته راځه او زمون دی بچو ته سبق خایا. امام خلیل چا قاصد خبر اوره د وته ته 2 منټه اشاره چې کور ته زم راځم چې کور ته لاړو کور نه یو چروټه رويستا کلاکا او قاصد په مخ کې دغه نه چک وخی ټک کوي او ورته وی اے قاصد بادشاہ ته زما پیغام ورسوا چې خلیل او چروټه خوري لوندې ته ضرورت نشته موږ د دنیا په آخرت مقابله کې دنیا نه غوړه کو وته کلم د بچي اصلي مال برازي چې چالانه زما حق پر سالم داسي هغه د آخرت مقابله کې چرې دنیا نه غوړه کوي ښا نو دوی دنیا غوړه کړه غوړه تباشو موږ ته عبرت داري چې د يهودو په نقش قدم لاړ نشي ورنه تاسو هم تباشه. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل سلورم خطاب 87 نه 88 پورې انکارهم من الانبیاء السابقین د دوی بنی اسرائیل وبلدا چې دی په پخوانو پیغمبرانو نه انکار کو مخکینون هم انکار کو در دی بل خباستو. ولقد آتینا الله یقینا ورکړو موسی الکتاب موسی علی السلام ته تورات کتاب وقفینا او پر لپس مور علی ګلو من بعدی پس دینه به رسول نور پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل د بنی اسرائیل اخری رسول عیسی علی السلام د بنی اسرائیل لکه موسی علی السلام بیا نور پیغمبرانو اخر کې عیسی علی السلام راغی نو دوی د دین هم بیا انکار کو. وایدناه او مضبوط کړو موږ د عیسی علی السلام په روح القدس په روح پاک جبرائیل علیه السلام سلام دلته عیسی علیه السلام نو مې راوړو دا چې کوم دی اجمی لفظ دی عیسی سیدا دا معرب دی د یسون یا یشوعنا او سوریانه زبان کې دا مخلص تویل کیږي. مریم چې کوم دی خادمه او عابده په معنا ده لوی عبادت گزاره ذکر د مور دا نظر منلې وا او عیسی علی السلام سره د مور نوم یاد کو ابن مریم حالان کې دا د شرع او د عرف د آدابونو خلاف تا مونږ چې یادونو د پلار نوم یادو خو د دې د مور د نسبت ولې وکړو دا ځکه په دې کې حکمتونه دي. یو خدا چې په دې کې رد په يهود نه سوارو باندې يهود با عیسی علی السلام ته وی نعوذ بالله چې دا ولد الزنا دی نو الله وینا عیسی ابن مریم دی د مور معلومه ده او الله په حکم پیدا دی. دویم د والد نو ځکه مور ته نسبت شوې دی ځکه الله په حکم باندې پیدا او بل رد په چا باندې چا چې با د عیسی علی السلام پلار ثابته لکه قادیانیانو پرویزیانو او بیا الله قران کې د مریم صفائی بیان کړي د زې په ان شاء الله سورې مریم او نور سورتونو کې بیا سورې ال عمران کې با تفصیل لدی کو. نو وایدناه مضبوط کړو موږ د عیسی علی السلام به روح القدس د جبرائیل علی السلام ته ودا دغه صفت ته او روح پاک جبرائیل علی السلام. یهود د قتل پسې ګرځیدل نو الله بیا دی برابوت افکلما جاءکم هر کله چرابه غتا او رسول پیغمبر بما پاغه مسالم لا تهوا انفسکم جنب خو خول زرون استاسو استکبرتم تاسو بزان لوی وګڼه چې کوم خبره د يهودو بخوا خنوا دی بزان اوچته وګڼه نه به منله. ففریقا کذبتم بس وړل دا پیغمبرانو تاسو دروژن کړه او فریقا تقتلون او بلړل تاسو وجلا وګوره سه دروژن کړل او سه وجل. زیات انبیاء کرام علیهم السلام د يهودو وجلی دی او شهیدان کړي دي ښا زکه په دوی سخت عذابونه راغلي دي. هر حق پرست چې د حق आवाज بلند کړي دي نو خلکو د قتل کوشش کړي دي. د نبی علیہ السلام د قتل څومره کوششونه شوي دي. زهر روټي کې ور کړی شو الله ته د مخره زهر دی پدې کې دارنګ هر دور کې حق پرست راشي او د حق خبره کوي نو هغه چا پرې خنه دي. شیخ القرآن مولانا طاهر نور الله مرقده ای فرمایل چې اوځي کې بیان لتلو نوې چې په منبر کې ناستما او در توحید مسله می کولا د الله د یووالي وی هغه کلی والا ماته یو سړی پوي کړو یو بدمعشو د کله خبره کې بسویلا وی چې په منبر کې ناستما وی هغه بدمعش را پاسل وی ماته وی چې دا مسله نه کې ګوري دز د باندې کو
وی ما ورته وی چې مرګ او ژوند الله په اختیار کې دی او کوم خو زوم دا مسله کوم زم پښتوني مولا یم دا مسله به کوم استا په مخ کې به کوم کو زور دکی تما باندې ډزو کا او یو مکه شروع شوم د الله توحید مسله مې بیان کړو چې کله مې خو بیانو کو زودي غلې ناشته بیا اخره کې راغی معافي او غوستا چې شیخ سے ما معاف کا ته ډېر حق خبره کړه خو د خلکو زه دوکه کړو ما الله مدد کوي دلته شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله دی راغلو دلته د پیر شادي پیر ته بیان او د اشنغری کې برا او دلته یو پیرو غلط هغه چاله پیسې او نه لور کړو چې د کله بیان شروع کی حق خبره شروع کی نو تور شدا مړی ته هوا هغه چې کله مسله شروع کړه په سټیج باندې علما خرچا سره ملاویږي ای خدا تحفظات نه کوي نو پدې کې هغه نه چې ته پټلې دیو چاړه و سره وا او چې څنګه دې بیان ته درېدلې دی ورغلې دی مړی ولا والده هغه زخمی کړي ډېر سخت او ډېر اخیره پورې هغه بیا دا غینا وفات هم شو نو زخمی کې پدې باندې شیخ خان باچا شهید رحم الله د 400 زموږ یو عالم زموږ استادان او استاد اغلا هغه به د حق خبره کوله د الله ر توحید مسله صفا خبره به کوله چې په دین ساخله منا او څوک چې اخلي دا غلط دي دا پیران او دا غلط ناکارا بدعتيان د دې رد به کو نو په دې کې یو پیرو هغه چاله پیسې ورکړې وي چې دې مړکا نو شیخ خان باچا شهید رحم الله سره هغه سړی راغی او پلمه په روپ کې چې زملمه مشپد سره کومه زما د شپې زې نشته هغه ول شپې زې ورکړې دی باقاعده شپې زې چې ورکړې دی نو سار اذان توس دی ولاړ دی الله اکبر الله اکبر او اشهد الله اله جسنګ وی پدې کې پیغه شاته نډس کړي پدې کلمه توحید باندې الله ولا مرګ راوس نو خو الله جنتی په کلمه اختتام او شو خود ځان غرق داسې خلق حق پرس خلقو شهیدان کړي دي د يهودو ډېر پیغمبران داسې وجلی وخا حق خبر آسان نه ده چې څوک کوي نو سر به بتلی کېږي د وجنا په دې يهودو چې عذابونه راغلي د دې د وجنا نرم کو څوک حق پرس شهید کی یا وت دغه څه تکلیف رسي الله به دې خرابوي وقالو قلوبنا غلف د دې د طریقه د انکار خي پیغمبرانو به انکار کوو د خپل طبيعت مسلې به منلې چې کله به دعوت ول ورکړې شنو امیانو به سوي ویره زموږ زلو بندې دا خبره زموږ سمجھ کې ناراضي امیانو به دا خبره کولې کوم چې يهودو مليانو پیغمبر بوله دعوت ورکو یمو خو د علم کندوان یو دا خبره به کولې وقالو وی بی قلوبنا غلف رسولنا زموږ بندي د علم نام امیانو به زموږ زونه بندي بند او موږ په دې خبرو نه پويګو غلف ابن کثیر وای په سکون د لام سره جمع د اغلوف ته پردې ته وای زموږ زونه په پردو کې دي یا غلف زمې د لام سره غلوف جمع د غلاف ته اغا علم لوخي ته ویل کی مطلب موږ د علم کندوان یو موږ پویو موږ ته دا خبره مکوا مليانو به نو دی به زونه زموږ بندي او په پردو کې دی یا ډکتی د علم نه بل لعنهم الله بلک لعنت کړ دی الله په دی باندې به کفرهم په وجه د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون بس لک دوی کې ایمان وروړي الله وای تا باندې ما لعنت کړي ځکه تا ته هدایت نه نصیب کیږي ولما جاءهم کتاب د پنځم خطاب د انکار او من هاذ النبی د يهودو کېدا چې آخري پیغمبر زمو محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم الله مبعوث کړو داغه نه انکار وکړو حالان کې راغله حجاز ته بدینیتو چې دلته آخري نبی راځي او چراغ به انکار وکړو ولما جاءهم کتاب هر کله چراغ دوی ته کتاب من عند الله د الله طرف مصدق تصدیق کون کلمه دا کتابونو ما هم چې دوی سره وکانو دوی من قبل مخکره دینا یستفتحون چې دیبا طلب د بیان کو علی الذین عن الذین دای کسان نکفرو چې کافرو کله چې دوی اول رالل دی حجاز علاقې ته نو یستفتحون دا سین تیر طلب د پاره دی اولا په معنا د عن دا تفسیر ابن کثیر ولهم لیکلي دی يهود با تحقیق کو د سیرت کتابونو کې ډېر واقعات دي يهود برادل او مکه کې به تپوس کو چې تاسو کې غماشوم خلانه دی پیدا شوی کم چې اخیری نبی وای هغه ټوله نه معلومه وي ناغت مراد ده او دوی من قبل پخوا یستفتحون چې طلب د بیان به کو
علی الذین داغی کسانو نا علا پا مانا دا عن دے داغی کسانو نا کفرو چی کافرو مشرکو دے مشرکانو دا مکی نے بیتا پوس کو بل مانا پا دے کی یستفتحون مجرد یفتحون پا مانا دے نو دا پا مانا دا بیان اولا پا خپل مانا باندے دے دی بدا سی ویلے چی کلب مشرکانو سر مسئلے را لے دے یهودو نو دی بسوے ودوی من قبل پخوا یستفتحون چی بیان بے کو علی الذین کفروا پائے کسانو چی کافرو چی آخری نبی برازی مونگ با اغسر ملگری کی گو تاو سر با جہاد کو دویم خبر بدیدہ سکولا دویم مانا دادا خواہ دی بدی مشرکانو توی تاسو خو چی کم دے مونگ تا تکلیفون رسوے خدا سی و پیغمبر برازی مونگ با اغسر ملگری کی گو او ستاسو خلاف با جہاد کو یعنی فتح بے طلب کو لخا اے ببعثت النبی بمجیتی علیہ السلام فلما جاؤم ہر کل چراغ دوی تماغا پیغمبر عرفو چدی پی جندلو ما پمانا دا من دخا آغا پیغمبر چدی پی جندلو عرفو چدی پی جندلو کفرو بھی انکارو کداغنا فلانت اللہ بس لانت دا اللہ دیو علی الکافرین بدا سی کافرو چکل راغی بیونا منا اندہ یہود و تا خلاف شو ظالمان خلقو وی بے اسما دیر بد آغا سیز اشتراو چه دوی خرس که بی پده بانی انفسهم پل زانونا این یک فرودا زواجر دی دو دویلا دی بغیان کفر کئی دیر بد آغا سیز چه دی خرس که پده بانی خپل زانونا یک فرو چه دی کفر کو بی ما پا کتاب انزل اللہ چه اللہ را لگلو بغیان دا زد وجنا آئیو نزل اللہ چه نازلوی اللہ من فضلی خپل فضل علام یشاو پچا بانی چه اوغاڑی من عبادی دا خپلو بندگانونا اللہ وی دا قرآن خزما فضل لے او ته انکار کې خطا باندې الله فضل نه کوي کله ته پیجن فضل نه وی فباو بس دوی اخته شو بی غضبنا لا غضب غضب د پاسه په غضب یو د پخوانو پیغمبرانو نه انکار یو د اخیری نبی نه انکار دو غضبا ولل کافرین او شته د کافرو د پر عذاب مهین هغه عذاب سپکون کې و اذا قیل لهم امنوا بل زجر دروغم وی خپل کتابم نه منی اواسی وی مونږه کتابیان یو و اذا قیل وقت چو ویل شلوم دیتا امنو ایمان رول بما پا کتاب انزل الله چ الله را لګلې دي قالو دی وی نؤمن مونږ ایمان رول بما پا کتاب انزل علینا چې نازل شوی دی مونږ ته و یکفرون بما ورا او د انکار کوي سوا د خپل کتاب نام د دې په کتاب کې دالی کلو چې اخري نبی ومنه خو دی نه منلو د خپل کتاب نه انکار شو کړه او هو الحق حال در دا قران حق ته مصدقا تصدیق کون کې د لما دا کتابونو ماوم چې دوی سری دي دا قران حق ته د پخوانو کتابونو تصدیق کوي او کول پیغمبر وای فلما تقتلون انبیاء الله بستاس ولی قتل ول الله پیغمبران من قول پخوام ان کنتم مؤمنین که چرته یې مؤمنان که ځان ته مؤمنان وای او تاسو بیا پیغمبران ولی قتل ول خدای خبره ومنلې وکړه چته په یو آسمانی کتاب کې امداسي نشته چې پیغمبر دی شهید کا دای خلاف راغله دي تاسو خو نه باندې کنه ولقد جاءكم موسى او یقینا راغله تاسو ته موسی علی السلام بالبينات دا اخري خطاب دی ټولو خباستونو نه چھوڑ دی کې بیانای یو شرک او دویم د الله د کتاب نه مخړول د ټولو خباستونو دوی نه چھوڑ دی ښا ولقد جاءكم یقینا راغله تاسو ته موسی علی السلام بالبينات په واضح دلایل ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نو اسخل رب خدای ته من بعدی پس دتلو د موسی علی السلام نا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای موسی علی السلام چې کوه تور ته لاړو تاسو دل شرک کو او اذا اخذنا او چې موږ اغست و میثاقکم تاسو نو وعده ورفعنا فوقکم الطور او پورته کړو موږ تاسو په پاس هغه د کوه تور خذونی سے موږ د توي ما کتاب اتیناکم چې موږ درکړې تاسو ته بقوت په قوت سره وسم ورد الله دا حکم تورات الله ورکه چې دا به منې په دې به عمل کوي دی غم پرې خو قالو دوی سمعنا موږ اورېدلې دی واسوین او نیمنو نافرمانی وکړه او شربو او سکلی شو ننوتلو فی قلوبهم العجل د دې بزلونو کې محبت د دوی نو قلو پیغمبر به اسما ډېر بد دی غسیز یا امرکم چې حکم کوي تاسو ته به په دې باندې ایمان کوم تاسو ایمانونه ان کنتم مؤمنین کې یا مؤمنان ایمان خودی ته وي چې تاسو صحیح لار وخی اے یهودیانو تاسو ته غلط کما صلی الله علیه ابراهیم و علی ابراهیم اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کتاب مونږ په دې عمل توفیق راکړي سنا
ځوانان مشران کشران نارینه زنانه دې درس ته ناست دي الله ټول لره دې بدلې سمرې ورکړي بیماران دي الله ټولو بیماران له شفا ورکړي چا سره زړه مرادونه دي الله ته پوره کړي هر آفت مصیبت نه مو ټول محفوظ وساتي قرآن سره الله زموږ دغه زړه لګي په قرآن د عمل توفیق هم راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين